فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كما ياتي مولس الله سبحانه وتعالى اغي خلقك كافران ويلدي كم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلا او يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث نمني لقد رسول الله في احاديث داغي في سلده وغيت الله سبحانه وتعالى كافر ویلی دا عزتمند مسلمانان کتون کې هم په دې خبره خبري چې دا یو مجلس منعقد شوی او د دیو سره او د دیو خبري شوی د شیخ عبد الله سلفي حفظه الله تعالی سره او خبره په دې باندې چې تاسو ولې دا خبره کوي چې دین هغه قرآن او حدیث دی. په دې باندې د دیو خبره شوې ده. موږ ورته وایو چې دین دوه شیونه دي، قرآن او حدیث، او دا زمونږ پوره دین دی. چې څوک یو مني یو نه مني دا ناقص دین دی، او څوک چې د یو قرآن د آیت د انکار کوي په ده باندې د علماو په اتفاق دا کافر دی. دغه رنګې د یو حدیث نه انکار کول او نه منل دا سړی هم په اتفاق د علماو کافر او خارج عن ملت الاسلام دی. زه مایک نور شیخ سے تو ورکوم انشاءالله نور بحث به شیخ ریاض الله حفظه الله تعالی کوي. خو زه یو څو عرض تاسو ته کومه. اولنۍ خبره دا ده چې کومه خبره کوو نو د خپل اصولو لاندې به کوو چې د چا کم اصول دي. زمونږ د اهل سنت والجماعت چې کم اصول دي موږ به د هغې ما تحت خبره کوو. ستاسو چې کم اصول دي تاسو به د خپل اصولو ما تحت خبرې کوئ. د خپل اصولو نه به اخوا بهر ته نه وځئ. دویمه خبره دا ده چې دا به ستاسو په ذهن کې کیني چې زموږ دا مجلس دا به د ادب او د احترام نه لاندې چلیږي، چې په دې کې بې ادبي او بې احترامي د هېڅ څه ونه شي. بلکل په دې کې به د ادب او د احترام خیال ساتو. بله خبره به دا چې مونږ کوم سوال وکړو د هغې سوال حل به په تاسو باندې لازمي تر څو پورې چې د هغې سوال حل نه وي شوی بل سوال ته تګ یا په هغې باندې واپس سوال کوو چې د هغې حل پکې نه وي دا به معتبر نه وي. لهذا مونږ چې کوم سوال وکړو تاسو به هغه سوال مونږ ته حل کوئ. بل زمونږ چې کوم اشکالات دي هغه اشکالات به تاسو اورئ او د خپل اصول ما تحت به تاسو مونږ له د هغې جواب راکوئ. ولهذا زه مزید بحث دپاره میږ حواله کومه شیخ ریاض الله حفظه الله تعالی ته. مونږ لکه میلمانه لري هغه تاسو دې چې مړه خبره شروع شو ماشي بس تاسو نه بس تاسو صدر خبرې وکړي زه خپل لاو نو صدر برستو خبرې کوي صرف کوزم نه خبرې ها کوزم نه خبرې کوي عامه خبرې کوي عامه خبرې بس عامه خبرې بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ سے محترم بحث لا نه شروع کوو. فی الحال هغه خبرې چې په کومو خبرو باندې زمونږ د محترم عبدالله سلفي صاحب سره چې کومې خبرې ترې شوي دي نو زما یقین ده چې تاسو به پته مې وي د هغې خبرو، خو زه هغه خبره ستاسو مخې ته ږدم. د شیخ صاحب محترم سره زمونږ خبرې شوې وي. د اواز ځي د شیخ صاحب محترم سره خبرې شوې وي د جمعې په ورځ باندې ماسخوتن غالبا. نو شیخ صاحب محترم مونږ ته وویل چې تاسو مسجد ته راشئ، په دې باندې به مونږ تاسو سره خبرې وکړو. اوس ما ته مخامخ چې چا سره زما خبرې شوي دي هغه ما ته نه ښکاري. نو لهذا یو تاسو شیخ صاحب محترم دلته کیمرې ته حاضر کوي چې ناست چې په ویډیو کې خامخا خبرې نه کوي نو خیر مونږ دا پابندي هم نه لګو چې ته خبرې وکړه یا مه کوه. پکار خو دا وه چې شیخ صاحب پخپله دلته کې ناست وې. یو منټ نه یو منټ نومونه بیل شی د شیخ صاحب نومونه بیل شیز دی ثبوت چې زمونږ سره کم پروت دی. شیخ صاحب ګوره تاسو خبرې محترم صاحب وکړئ مونږ په هغې کې کړتې نه دي کړي. یو منټ زما خبره واورئ. تاسو په مونږ باندې ډایرکټ فتوا هم ولګوله، مونږ تاسو کافر هم ډکلیر کړو، خو مونږ لا دا خبره نه کړې چې کافران دلته کې څوک دي. آیا د الله د قرآن نه انکار کولو والا کم طرف ته ناست؟ دا به انشاءالله دلته مونږ تاسو ته به ښایو د الله په حکم سره او د الله په دې کتاب سره انشاءالله چې د الله د یو آیات نه انکار کول والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم
نو دا کم طرف ته ناست ان شاء الله دا به مونږ ښیو تاسو ته. نو تاسو دا فتوا خو ولګوله خو مونږ لا بحث مخکې نه وړاندې نه بوځو تر هغې پورې چې تر څو پورې هغه اصولو باندې هغه خبرو باندې چې په کومو خبرو باندې زمونږ د شیخ صاحب عبدالله سلفي صاحب سره خبرې اترې شوي دي. شیخ صاحب محترم یو کلیپ راغللو په میډیا باندې جاری شو، یو د کمرې دننه یو ویډیو وه هغه جاری شوه. د هغې نه بعد بیا د جمعې په ورځ باندې شیخ صاحب محترم په مسجد کې څه داسې خبرې اترې وکړلې، مونږ ته یې څه نسبت وکړلو، په قرآن باندې اعتراضات وکړل. مونږ د هغه خبرې چیلنج کړې، مونږ هغه ته باقاعده د خبرو کولو دغه ورکړلو، چیلنج هم ورکړو چې شیخ صاحب مونږ تاسو سره په دې خبرو باندې کینو. شیخ صاحب مونږ ته په واتساپ په ذریعه باندې اکبر علي صاحب واتساپ دغه ورته وښایم. شیخ صاحب محترم د واتساپ په ذریعه باندې مونږ ته وویل چې بالکل دا د موبایل خبرې نه دي، دا د واتساپ خبرې نه دي، تاسو مسجد ته راشئ، په دې باندې به مونږ کینو، خبرې به وکړو. زه د شیخ صاحب محترم هغه واتساپ چې هغه په خپل لاس باندې لیکلی دی د هغه د نمبر نه مونږ ته راغلی دی، راواړوه. دا ټوله غټه ډیټا مونږ سره پرته ده، خو چونکې زه صرف هغه څیز تاسو ته ښیم چې کوم څیز شیخ صاحب مونږ ته په خپله ښولی دی. یو منټ صبر، یو منټ. بالکل مونږ ورته وویل چې شیخ صاحب مونږ تاسو سره اوس الحمدلله مونږ مسلمانان شو، دا زمونږ کمنټس دی، او په دې موضوع حجیت حدیث باندې مونږ تاسو سره خبرې کوو. شیخ صاحب ویلي بالکل ټیک ده، تاسو بحث نه کوم، صرف مقصد دې راته ووایه، خو آسان کار ده. د اخره کې بیا شیخ صاحب وایي د پیر روه شوه. ګوره دا شیخ صاحب کمنټ دی، د پیر روه شوه، 2 ورځې زه مصروف یم، بیانات وعدي دي، د پیر ورځ اولنی مجلس به وي، زمونږ په مسجد کې ښه رسمي مناظره به کوو، انشاءالله لایو او ریکارډ به کوو چې خلکو ته معلوم شي. نو دا د شیخ صاحب د خولې خبره دي. اوس شیخ صاحب دې مونږ ته مخامخ کینی چې باقاعده مونږ دغه رسمي مناظره شروع کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. محترم ان شاء الله خپل داوا مونږ څه ذکر کا خو تا یو څو خبرې ذکر کړې، زراغي جواب ته ذکر کوم. یو خطا د مجلس په ځای باندې مجلس وي، نور دین دا خبره معلومیږي چې غالبا دې سمون تخکار کیږي چې تاسو چاته مدرسه کې سبق نه ویلې. ها نه ویلې، صحیح شو. بیا دا خبر ذکر کوي چې هر کله تاسو مدرسه کې سبق نه ویلې، نو دا دومره عظیم شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثونه سرنګ انکار کوي. مونږ دې ته حیران یو. بل خبره ته د شیخ عبد الله سلفي وکړه. نو ګوره شیخ عبد الله سلفي د مخ کې نه استاد سره زمونږ د دریو ملګرو په باره کې خبره کړې وه چې دوی به استاد سره باس کوي، او الحمدلله مونږه پېښور ایریا ته بیګاره غلي وو د مناظرې مجلس ته چې کوم دی، نو سهار راورسېدو او تاسو 1 غنټه بلکې پاوبان 1 غنټه وروسته رالی. نو دا تاخیر تاسو ولې وکړو؟ تاسو ګوره ملامتیا په شیخ عبدالله سلفي باندې وایي او تاسو د خپلو کارنامو ته نه ګورئ. الغرض زه خپل مقصود ته راځم. زمونږه دعوه دا ده، زما دعوې ته غوږ کېره. الحديث الصحيح وحي من الله تعالى وحجة وبيان للقرآن ولا يعارض القرآن ومحفوظ. دا د عربی الفاظ دي، خو زه تاسو ته په ساده پښتو کې ترجمه کوم. صحیح حدیث چې نبی علیہ السلام ته ورسیږي په صحیح سند باندې، دا د رب العالمین د طرف نه وحی ده، لکه څرنګه چې قرآن کریم دا وحی ده. دا حجت او دلیل له څرنګه چې قرآن کریم حجت او دلیل له، او دا د قرآن کریم تفسیر دی، لکه څرنګه چې د قرآن کریم
د یو بل تفسیر واقع کیږي او صحیح حدیث د قرآن کریم معارض او مقابل چې کوم دی نه جوړیږي، لکه څنګه چې یو آیات د بل آیات معارض نه جوړیږي. که چېرته بالفرض و تقدیر تاسو د حدیثو او د قرآن کریم په منځ کې تعارض ثابتوئ، نو دا مستلزم دی لره ګرځي چې تاسو بیا د دوو آیاتونو په منځ کې تعارض ثابتوئ، او حال لا چې د دوو آیاتونو په منځ کې تعارض نه راځي، نو دغه رنګې د حدیثو او د قرآن کریم په منځ کې هم تعارض نه راځي. او زما د دعوی بل شق دا و چې قرآن کریم د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه دا محفوظ دي لکه څرنګه چې قرآن کریم محفوظ دی. دا خبره زه اوس په طریقې د قیاس اقترانی حملې باندې ثابتوم. قرآن کریم ذکر دی او ذکر چې کوم دی محفوظ دی، نو احادیث د نبی علیہ السلام دا ذکر دی او ذکر چې کوم دی محفوظ دی، نو لہذا د نبی علیہ السلام احادیث هم دا محفوظ شو. دلیل د صغرا لپاره چې د نبی علیہ السلام احادیث دا ذکر دی، الله فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. دلیل کبرا د فردا آیات ته انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. لکه څرنګه چې رب العالمین د قرآن کریم حفاظت کوي، نو د نبی علیہ السلام د حدیثو چې دا موحده د رب العالمین د طرف نه د دې حفاظت کوي. الغرض بیا ما چې کوم دی یو دویم آیات لوستلی و د سورة الفتح نه. دا آیات داسې و چې ګوره دوی اراده لري چې د الله تعالی کلام بدل کړي، ورته وایي پیغمبره هرګز تاسو په موږ پسې نشي راتلی، زموږ اتباع نشي کولی. کذلکم قال الله من قبل، الله دا خبره مخکې کړې ده. مولوی صاحب محترم نه زما په دې مقام کې مطالبه ده چې دا خبره الله تعالی په کوم ځای کې کړې ده په قرآن کریم کې. من قبلو مبني ده که معرب دی او به دا ووایي بل دا خبره الله تعالی په کوم ځای کې کړې ده. بل ما دا کومه دعوه چې پیش کړه ته به داسې وایې چې صحیح حدیث دا وحی نه ده، صحیح حدیث دا حجت نه دی، صحیح حدیث د قرآن کریم تفسیر او بیان نه دی، صحیح حدیث د قرآن کریم معارض راتلی شي، او صحیح حدیث دا محفوظ نه دی. ځکه چې ته زما خصم او زما مقابل، نو ته به زما د دعوی د هر شق نقیض او مقابل چې کوم دی ذکر کې. دا خبرې ډېرې لازمي دي، دا به ته کې د دې نه اخوا بل طرف ته نه ځي. اوس تاسو سپیکر والي خبره وکړئ. بحث د چا سره کومه مناظر ما ته څوک مخامخ ناست دی د ټایم نه شیخ صاحب تاسو په سیکنډ پرسن کې دویم نمبر یې سیکنډ پرسن پیژنې متکلم. ګوره ما له درې نومونه راکړي دي شیخ صاحب، ما ته درې نومونه راکړي دي. شیخ ریاض الله تاسو یې، تاسو سره به عافیه هم زما خیال څوک به ناست وي، او بل سره به کم یو فهیم الله صاحب هم څوک ناست وي. زده خو دلته دا درې کسان، موږ دلته درې ناست یو. ګوره یو دوه درې، موږ درې کسان ناست یو. بالکل قرآن کې تذکره شته، ان شاء الله شته، صبر وکړه، قرآن کې شته بالکل. جی بعض مخکې موږ تراغیب او ربوزونه ولا يشتو چې د اواز د ابوی روایي کنه به دا یو نه راځي ولې نه اواز صحیح نه راځي کنه ته وګوره اواز صحیح کړه سلام على من اتبع الهدى نو پینټ هغه ته سلام او هغه په 9:40 باندې ما سره خبرې شروع کړې دي. شیخ صاحب ګوره تاسو په خپل کلیپ کې ګوره 15 منټه ما له خبرو موقع راکړه، بیا ته کوه که نه ته ریکارډینګ کوه. په 15 منټه کم 10 بجې د شیخ صاحب عبدالله سلفي سره ما میسج کړی دی چې شیخ صاحب مونږ درځو، آیا تاسو واقعي دې بحث ته مناظرې ته تیار یې که نه یې تیار؟ شیخ صاحب ویلي چې زمونږ مناظرین هم حاضر دي. دا نه چې وایي زمونږ مناظرین هم، نو شیخ صاحب پکې ما ته نه ښکاري. تاسو شیخ صاحب مناظر دلته ما ته مخامخ کېنوئ، هغه دې بحث نه کوي، هغه دې چوپ کېني، خیر دی، خو هغه د کیمرې نه ولې یېرېږي؟ زه وایم چې شیخ صاحب ګوره په ممبر باندې کیمره لګېدلې، ورته په میډیا باندې هغه مخامخ راځي، په موږ باندې فتوی لګوي، هغه کیمرې ته ناسي.
آیا شیخ صاحب اوس د کیمرې نه ولې یریږي؟ زه دا خبره صرف کوم چې شیخ صاحب زمونږ نه یریږي، د الله د کتاب نه یریږي، که د کیمرې نه یریږي؟ که نه یریږي مخامخ دې ماته کینې، صفا خبره کو. دې فایده پکې دا د شیخ صاحب فتوا تا نه ده لګولې، ته ستا کلیپ ما نه دی اورېدلی، زه ما ته نه لیدلی. ما شیخ صاحب چیلنج کړی دی، په شیخ صاحب خبره کړې ده. شیخ صاحب مونږ ته نه تاسو یو منټ ګوره، شیخ صاحب زمونږ شیخ صاحب عبدالله سلفي صاحب کلیپ کړی دی، 2 ځله مې ویلې تاسو زما ټیم خرابوئ. ما هغه ته دا ویلي حجت رسول او حجت حدیث به ما ته اول ثابتې چې حجت رسول نص شته که نشته. بعد کې په دې باندې خبره کو چې دا چې کوم روایات تاسو ته مونږ ته ښایي، دا چې کوم کتابونه تاسو چې ورته صحیح سته وایي، مونږ ته کتب سته وایو، ورسره صحیح 4 کتب 4 لس کتابونه دي. تاسو وایي چې دا قول رسول دی، حدیث رسول دی، دا ما ته ثابتې د قرآن ده چې واقعي الله رب العالمین دا خبره کړې ده په دې خپل کتاب کې چې خو شیخ صاحب بناسي یو شیخ صاحب بناسي نه پاسو الحمدلله مونږ راغلو د پاسېدو ولا نه یو. خیر شیخ صاحب بناسي یو وابره خیر دی زما یو من ختمیږي بیا به دې په خپل من کې خبرو وکړي. نو دا به شیخ صاحب دا خبره هم کړې ده چې زه بناسم. نو ګوره 1 2 3 4 5 بینچونه پراته دي، خو نور ملګري ما خو دې خو ناسي. شیخ صاحب په کیمره کې ولې نه راځي؟ نه مناظرین بل شي. شیخ صاحب بناستي، شیخ صاحب دلته مخامخ کینی چې زما په کیمره کې مراشي او ستا په کیمره کې مراشي. شیخ صاحب आवाज ګوره، شیخ صاحب چلته ناس خپل आवाज باغه ووري. نه دا به تاسو وورئ کنه، دا ګوره ثبوت دی شیخ صاحب ثبوت ووره، ثبوت دی. نه ګوره توریه به راته نه کوئ، توریه مو تاسو ګوره توریه موري راته نه کوئ، صفا خبره کوئ. تاسو ځان ته الحدیث وایئ، تاسو ځان ته اهل حق وایئ، حق خبره به کوئ، هغه خبره چې تاسو شیخ صاحب خبره کړې ده. ګوره ډوک بوک را سره مه کوئ. شیخ صاحب عبدالله سلفي صاحب دلته مخامخ ما ته راول، او که دلته نه که شیخ صاحب اخوا چېرته ناست وي مونږ به هلته لاړ شو. که شیخ صاحب چېرته په کمره کې ناست وي، بره ناست وي، په بل ځای کې ناست وي، مونږ به هلته لاړ شو. زما 15 منټه پوره شو، 15 منټه کې ماله جواب راکئ. ستاسو سره دا اخري کلیپ دی، بل کلیپ به در سره مونږ تر هغې پورې نه کوو چې تر څو پورې تاسو خپل هغه کس چې کم باندې زمونږ دعوه ده چا دعوه کړې ده هغه کس به مونږ ته مخامخ کم از کم خو کېښوینوئ که نه. تاسو کېنولی هم نه شئ، تاسو دومره جرأت نه شئ کولی چې دې چڼو ته ستاسو په نسبت باندې مونږ کافران یو. دې کافرانو ته تاسو خپل شیخ صاحب نه شئ کېنولی. ځان کې جرأت پیدا کوئ. مونږ الحمدلله د هغه ځای نه راغلو، مونږ د هغه ځای نه راغلو، په دې روډ باندې راتېر شو، په دې رش کې 1 ګنټه مونږ په رش کې ستاسو دپاره، او مونږ صرف د الله د دې کتاب دپاره چې د دې کتاب مونږ حق ثابت کړو چې دا کتاب کامل مکمل کتاب. حدیث قرآن ته الله ویل، الله فرمایي الله نزل احسن الحديث كتاب الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. چغه مو وخی كتابا متشابها مثاني. چغه مو آیات مال نه مکمل کړي. فتح مال فتح مرا کوا چغه مو وخی فتح مرا کوي، مال فتح مرا پرګ ما ته فتح مرا کوي. الحمدلله زه پویم کتاب بل ځکه الله فرمایي سورة الكهف کې فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بهذا الحديث حدیث د الله کتاب دی. دا روایت شیخ صاحب نه ګپ مله شیخ صاحب ګپې به نه لګو. زه دله مایک در کوم، زما 2 خبرې دي. شیخ عبدالله سلفي صاحب مخامخ کېنوه، که بحث نه کوي یعنې زما 2 خبرې وره، که بحث نه کوي نه دی کوي، که بحث کوي چېرته نو هلته مخامخ به ناسي. تر هغې پورې مونږ بحث مخ په وړاندې نه بوځو چې تر څو پورې عبدالله سلفي صاحب دلته ما ته مخامخ ناست نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب ورېږه اول خبر ته وکړئ، اول ګوره خبر ته څه جواب کوم. نه ورېږه اول ګوره ما دعوه ذکر کړې ده، د دعوې جواب دې رانه کو. ورېږه دویم خبر ته وکړه، دویمې خبر ته وکړه.
حدیث لکه څرنګه چې قرآن ته ویل کېږي د نبی علیه السلام خبرو ته او د نبی علیه السلام حدیث ته حدیث ویل کېږي. دلیل د هغې دپاره دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدیثا. ورېږه خبر ته غوږ کېږه. مولوي صاحب وایي چې قرآن کریم د صرف حدیث ویلی کېږي، د نبي علیه السلام خبرې ته هم حدیث ویلی کېږي. د سورة تحریم آیات دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدیثا. حدیث نه څه مراد دی؟ کومه خبرې ورته کړې ده؟ دا خبره قرآن کریم کې شته؟ دا خبره قرآن کریم کې شته؟ دا خبره قرآن کریم کې شته؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدیثا. کله چې نبی علیه السلام خپلو بعضو بیان ته یوه خبره پټه وکړه. ورېږه زه مولوي صاحب نه مطالبه کوم ته قرآن کریم حجت دی او حدیث دا حجت نه دي. ته نرشه په قرآن کریم کې ما ته وښیه چې نبی علیه السلام کمې بیبي ته یوه خبره کړې ده او کومه خبره یې ورته پټه کړې ده. او وګوره د نبی علیه السلام حدیث ته قرآن کریم کې حدیث ویلی شوی دی. بله خبره قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله لك. وسره چې د نبی علیه السلام دپاره الله تعالی څه حلال کړي دي ته قرآن کریم کې وښیه. ځه ما موصوله ده احل الله لك دا غیر پارسیل ده. نو دلته د موصول نه مراد چې کوم دی څه مراد دی؟ بل فلنولینک قبلة ترضاها. الله تعالی فرمایي موږ به خامخا تا وړو قبلې ته داسې قبله چې ته هغه خوښه ګڼې. د دې نه مخکې نبي علیه السلام په کومه قبله باندې دی؟ په بیت المقدس باندې دی. د بیت المقدس نه موږ ته په قرآن کریم کې چې کوم دی وښیه وه ټیم مخکې ته مه وده. د نبي علیه السلام د کعبې نه مخکې په کومه قبله باندې و؟ په بیت المقدس باندې و. نو ته موږ ته د بیت المقدس تذکیره په دې مقام کې وکړه چې قرآن کریم کې داسې راغلي دي چې نبي علیه السلام مخکې بیت المقدس طرف ته لمونځ کوو. بله خبره قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ګوره په دې مقام کې ته وګوره رب العالمین د خپل نوم سره اطاعت مستقل ذکر کو او د نبی علیه السلام سره هم اطاعت مستقل ذکر کو. تو به په قیدې نحوي باندې پوهې چې کله معطوف علیه په جانب د معطوف کې را معاد شي نو په هغې کې استقلال ته مستقلوالي ته اشاره وي. په دې کې دې خبر ته اشاره شوه لکه څنګه چې قرآن کریم مستقل حجت دی نو د نبی علیه السلام احادیث مبارکه دا مستقل حجت دی. او دلیل په هغې باندې دا دی چې د الرسول سره اطیعو لفظ بیرته څه شو؟ را معاد شو، دا بیرته ذکر شو. او بیا وروسته الله فرمایي ولا تبطلوا اعمالکم. تاسو خپل اعمال چې کوم نه مه بربادوئ. عمل دې په څه باندې بربادېږي؟ عمل دې په دې باندې بربادېږي چې ته قرآن کریم ته صرف حجت وی او د نبي علیه السلام حدیثو ته حجت نه وی. مونږ وایي لکه څنګه چې قرآن کریم دا وحی ده نو د نبی علیه السلام احادیث مبارکه هم دا وحی ده. لکه څرنګه چې حدیث قرآن ته ویلی کېږي نو د نبی علیه السلام احادیثو ته هم په قرآن کریم کې حدیث ویلی شوی دی. زه وستانه مطالبه کوم چې ما مخکې دعوه ایښودې ده. زما په دعوه کې ډېر شقونه دي. په هغې کې یو دلیل ما جوړ کړی ته به د هر شق تقابل او مقابله کې د هغې نقیض به راوړي. او بل ما چې تا ته کوم ایتون د قرآن کریم نه ذکر کړه د هغې نه ما ته تا ته دا خبره ثابت کړه چې لهذا د نبي علیه السلام حدیث مبارکه د حدیث دي او دارنګې قرآن کریم کو ته حدیث ویلی شوی دا حجت دي. د دې جوابات به ذکر کړې. د دې آیت ترجمه وکړه یریدون د دې آیت زه ګوره تاسو ته لا فی الحال زمونږ تاسو ته شیخ ریاض الله صاحب تاسو ته لا اوسه پورې مونږ خپل مناظر مخې ته کړی نه دی. مونږ خپل مناظر لا تاسو ته مخې ته کړی نه دی چې تاسو سره به مناظره څه وکړئ. په دې درې واړو کې تاسو زمونږ مناظر لا پېژندلی یم نه. دا خو تاسو سره ضمناً خبرې کومه. پوه شوې؟ نو دا خبره ده. صبر وکړه. زما ګوره ستا نمبر ته شیخ عبدالله صاحب دلته کېنوه. عبدالله سلفي صاحب کېنوه. ګوره د عبدالله سلفي صاحب جومات دی که نه دی؟ عبدالله سلفي صاحب جومات دی. د عبدالله سلفي صاحب ځای دی. د عبدالله سلفي صاحب علاقه ده. د عبدالله سلفي صاحب مقتدیان دا دی ناست دي. عبدالله سلفي صاحب مخامخ کېنوه. عبدالله سلفي صاحب تاسو جرأت پیدا کوي. مونږ ګوره واړه هلکان تاسو له راغلي یو. زه ګوره دا چل دی خبره بل طرف ته ځي. بل ما دا خبره وکړه. الله رب العالمین فرمایي چې کوم آیات ما 2 آیاتونه ویلو. کوم آیات؟ د سورة کهف آیات دی. سورة الکهف آیات نمبر
ها سورة رواړوي سورة ها پرېدا سورة الزمر بالکل. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني تقشع. كتاب الله دې کنه دی دا کتاب الله دې کنه دی وای دا کتاب الله نه انکار وکړو. الله اکبر. دا کتاب الله نه انکار وکړو. دا کتاب الله نه. الله اکبر. واقعي چې کوم خبره تاسو کوئ چې دا د الله کتاب نه دی نن دی د الله د کتاب نه انکار وکړو وای دا کتاب الله نه دی. الله اکبر الله اکبر. الله فرمایي ګوره الله فرمایي سورة الانعام الله فرمایي ګوره زمونږ ان شاء الله په دلایلو سره خبره کوو. کیمرا دې طرف ته ده محتاج الدین صاحب. الله فرمایي پرې صبر در کوم ده د صرف الله رب العالمین فرمایي شور مکو شو. ګوره مونږ په خپل کلیپ کې شور نه کړی. مونږ په خپل کلیپ کې شور نه کړی شیخ صاحب. مونږ په خپل کلیپ کې شیخ صاحب نه شیخ صاحب واغ دی. مونږ په خپل کلیپ کې شور نه کړی. الله فرمایي په الانعام آیات نمبر 19 کې قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن تمات په قرآن کې اوخایا چې وأوحي إلي الكتابونه دا بخاري دا مسلم دا نسائی دا ترمذی دا ابن ماجه شپږ شو کنه شو دا ابي داود دا ما ته اوخایته چې الله رب العالمین په قرآن کې په کم ځای کې دا ویلي دي چې تاسو د رسول الله تابعداري وکړئ دې کتابونو نه وکړئ. دا ما ته اوخی پوه شو. اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا قرآن دی. قرآن دی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول قرآن دی. الله رب العالمین فرمایي زمون الله رب او کومه خبره چې دوګه په التحریم کې الله فرمایي ګوره په التحریم کې الله فرمایي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. تاسو چې ورته حدیث وایي هغه رسول الله ستاسو په نسبت باندې پټ کړی دی سیټ ته کړی دی د نور صحابونه حدیث هغه نه دی بیان کړی حدیث هغه پټ کړی تاسو ورته دا خبره کوئ هغه حدیث دی نه هغه حدیث نه دی هغه تاسو وایي چې پټ شوی دی. دا قولیات دا ضمنیات دي دا تاسو نشئ ثابتولی. الحمدلله چې دا د الله رب العالمین د طرف نه حجت وي یا دا وحی وي. دا مې تاسو د چیلنج دی. دا مې شیخ عبدالله سلفي صاحب ته هم چیلنج دی چې دا خو لا نن 11 بجې دی او 27 کا 28 تاریخ دی دا چې د قیامت تر ورځې پورې تاسو نشئ ثابتولی چې دا شپږ کتابونه دا د الله رب العالمین یا د الله د رسول قول دی یا وینا دی یا حدیث دی. الله فرمایي انه لقول رسول کریم. قول رسول الله وی دا قرآن دی. تاسو بخاري رانیولی دی. تاسو بخاري نه رسول جوړ کړی دی. تاسو د بخاري اتباع کوئ تاسو د رسول الله اتباع نه کوئ. مونږ دا وایو چې خپل شیخ صاحب محترم مخامخ کېنوه دې نه بعد به زمونږ اکبر علي صاحب تاسو سره نور خبرې اترې کوي. 300 کاله وروسته لیکل شوي کتابونه موږ خپاره کړي دي ان شاء الله کوزو به ورګه خبر ته وکړه خبر ته وکړه مولوی صاحب سند د قرآن ورګه خبر ته وکړه قرآن منکر سره دا رسالتون قرآن منکر نشي ثابتوله چلین کو بیا وساسو مړو قرآن ثابت تا ثبوت لپاره خبر ثبوت لپاره طریقه وایي کفر کوي قال الناظره دا ریکارډ شو دا ورو خبر ته وکړه اجهل الناس مولوی صاحب مولوی صاحب ټیم مزه یې کوه مولوی صاحب ټیم مزه یې کوه ته د الله قرآن باندې کنه دا د الله قرآن دی ښه د ثبوت د لپاره طریقه دا ده یا به پتا نازل شوی پتا خو نه دی نازل شوی یا ته د رسول الله په زمانه کې وي نه وي یا تا ته الله وحی کړی دا کلام دی نو په کومه طریقه یې ثابت دی په کومه طریقه یې ثابت دی د ثبوت یو طریقه راوړه یو طریقه چیلنج دی حیًا او میتًا چیلنج دی یو سړی دا ثابت کړي دا د الله کلام دی په کوم سند باندې ثابت شوی دی دلیل وایه ثبوت لپاره دلیل وایه ثبوت لپاره دلیل دی آیات مو وایه دا مصادره عن المطلوب ده ته مصادره عن المطلوب پیژنې مولوی صاحب مصادره عن المطلوب پیژنې مولوی صاحب مولوی صاحب ته مصادره عن المطلوب پیژنې مصادره عن المطلوب پیژنې نه دا
ورګه مولي صاحب ورګه زه خبره کوم ايه خبر ته وکړه ورګه بس خبر ته وکړه بسم الله الرحمن الرحيم دا به مستدري څه بوي شاله جاهل دی خبر ته وکړه ورګه صحیح شو مړي سي ورګه صحیح مولي صاحب ته ماته وکړه مولي صاحب خبر ته وکړه بسم الله الرحمن الرحيم ورګه شيخ صاحب خبر ته وکړه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مولي صاحب ورګه بسم الله خبر ده بس مولي صاحب محترم بس ورګه دې ورګه خبر ته وکړه بس غلي شي ورګه دې ورګه دا ورګه خبر ته وکړه کنه خبر ته وکړه مولي صاحب دا خبر وکړه چې حدیث الله تعالی نه نازل کړي کزره قران کریم سو آیاتونه وایم چې حدیث الله تعالی نازل کړي دي ته به ومنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکړه وما انزل عليكم من الكتاب والحکمه والحکمت په الکتاب باندې عتب شوی دی عتب تقاضا راچا کوي د مغایرت کې سورۃ البقره 231 نمبر آیاتو عتب تقاضا مغایرت کې دلته مراد حکمت نه د نبی علیہ السلام سنت مراد دي خابل آل عمران ورګه الله نازل کړی دی ګوره وما انزل عليكم من الكتاب والحکمه هغه چې الله په تاسو نازل کړي د کتاب او حکمت نه لکه څنګه چې کتاب الله نازل کړي حکمت هم نازل کړي دی نو د حکمت نه څه مراد دی حکمت فهم ته ویل کېږي د نبی علیہ السلام احادیث د قران کریم فهم دی لتبين للناس ما نزل اليهم بل ګوره وانزل الله عليك الكتاب والحکمه سورۃ النساء 113 نمبر آیات الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړی دی دلته موږ حکمت په کتاب باندې عتب کړی دی عتب تقاضا راچا کوي د مغایرت کوي مراد د کتاب نه قران دی او مراد حکمت د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دي دې سوایب وي چې د نبی علیہ السلام احادیث الله تعالی نازل کړي نه دي موږ ته چیلنج ورکړو د دنیا چې څومره منکرین حدیث ته ټول ته چیلنج دی په مقام کې چې دلته مراد حکمت نشي شره بل دا مولي صاحب چې کوم دی نو دا احادیث د نبی علیہ السلام د قران کریم تفسیر نه مني ورګه ما قران کې آیتونه لیکلي قران کریم کې الله فرمایلی دي ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم سوره هجر د مولي صاحب نه دا مطالبه مونږ کوو چې الله فرمایي مونږ ته درکړي سبعا من المثاني ته چې دا خبر ذکر کوي چې قران کریم د موږ لپاره کافي دی د سبعا من المثاني د دې نه څه مراد دی ترجمه وکړه ورګه بل صوت المطففين دې ته ګوره کلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون رین خو زنګ ته ویل کېږي ولې ستاره زړه چې کم دی وسپنه چې زنګ کېږي د رین معنی چا ذکر کړی ده قران کریم ورګه انما ذلكم الشيطان الله فرمای دا شیطان ذلك اسم اشاره ده اسم اشاره چاته کړی ده شیطان تعین وکابل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم كم خلق تراجم شيو تعین وکا الیه يسد الكلمه الطيب الله ته کم کلمات خيجي سره ګنده کلمات الله ته خيجي بل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلا من بعد قوه انكاز سوره النحل ده التي مراد كم زنانه ده بل لسان الذي يلحدون اليه عجمي وهذا لسان عربي مبين كم سنه مراد ده يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ده قول ثابت مراد كم وين هذا ضرب الله مثلا قريه كانت امنه تقريبا كم قريه مراد ده
والذین فی اموالهم حق معلوم، هغه کسان چې هغوی په مالونو کې حق معلوم دی. دا حق چا معلوم کړی دی؟ قرآن کریم کې د هغې تعین شته دی، دا تعین په حدیثو کې راغلی دی. ښه ته چې په جنازه کې 4 تکبیرات وې، نو دا په قرآن کریم کې د 4 تکبیرات چې کوم دی په کوم ځای کې راغلی دي؟ ته چې مونځ کې رکوع ته ښکته ځې، سجدې ته ځې، په خاص ټیمونو کې د مانځه چې کوم تفصیل دی دا په قرآن کریم کې په کوم ځای کې دی؟ نو ګوره د یو خبرې جواب دې رانه کو، ورسې خاندې مړی تا ته ګوره او باز ته دې ګوره، مړی باز ته دې ګوره، د باز قابل ته نه جوابونه وکړه شبه مخکې به نه دی. قرآن ثابت کو د احادیثو جواب د آیاتونو جواب جواب کو ګوره الله رب العالمین فرمایي، ګوره جواب کو الله فرمایي، جواب کو ګوره جواب کو الله رب العالمین فرمایي. ګوره د الله کتاب مې مخې ته پروت، ما دا خبره وکړه، 2 خبرې ما کړي. ګوره مونږ وایو چې باس مخکې وړاندې لاړ شي، زمونږ د شیخ عبدالله سلفي محترم صاحب سره به اکبر علي صاحب خبرې کوي، خبره باندې ځان پوه کړي. ریاض الله صاحب د شیخ عبدالله سلفي تاسو ورته مخکې څه وایي، نور القابات هغه ماله نه راځي، حفظه الله، د هغه سره به زمونږ اکبر علي صاحب به د هغه سره خبرې کوي. زه تا سره لګیا یم، تم ټایم خرابوي او زم ټایم خرابوم، ته ګړه رپېږې لګیا یو، لاس هم رپېږي او دغه هم رپېږي او زم لاته لګیا یم او خولې هم اوبه ولا ورکوي، لکه شربت مربت پیوس کوي. مېلمه راغلی دی، دیر نه راغلی دی. نو شیخ صاحب، نو شیخ ریاض الله صاحب تاسو وایي چې قرآن کې الله رب العالمین حکمت لفظ راوړی دی، د حکمت نه دی وایي چې الله نه وایي، ګوره دی وایي چې د دې حکمت نه مراد د رسول الله سنت دي. راواړو آل عمران کې آیات نمبر 48 کې رب العالمین فرمایي يعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل. عیسی علیه السلام ته کتاب، حکمت، تورات، انجیل. اوس کتاب څه شی دی؟ حکمت د رسول الله، تاسو وایئ چې د رسول الله سنت دي. نو آیا عیسی علیه السلام د رسول الله د محمد رسول الله سنت هغه له ورکړی شوي؟ ته وایې چې هلته مراد دا دی او دلته مراد دا دی، ته مرادي خبره کوې. کینه غلطه خبرې مه کوه، کینه خپل کلیپ کې کینه. نو الله فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. لا ریب کتاب دا دی. کم کتاب دی؟ دا کتاب لا ریب کتاب دی. بخاری، ترمذی، صحیح، نسائی، ابی داود وغیرہ دا یوم لا ریب نه دی. دا قول رسول دی نه، دا قول رسول نه دی. الله فرمایي قول الله دا الله په کتاب باندې دی خلکو لا دغه نه ورځي، دا الله په کتاب باندې. او هغه انساني کتابونه، د انسانانو کتابونو په باره کې الله فرمایي د انسانانو د کتاب. ګوره اوس واورئ، تاسو ته دا خبرې نه دي ښودلی شوي. د انسانانو د کتابونو په باره کې الله فرمایي فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. الله وی هلاکت دی د دې دپاره، د چا دپاره؟ دغې مصنفینو دپاره چې دوی په خپل لاس باندې دا کتابونه لیکلي دي. بیا څه وایي؟ ثم یقولون هذا من عند الله. دی دا وایي که نه چې دا د الله د طرف نه دي، دا د الله وحی ده، دا د الله رب العالمین د رسول وینا ده. الله وایي فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. بل ځکه الله فرمایي وما هو من عند الله. الله وایي دا زما د طرف نه نه دي. الله وایي نه دی ته ویې دی، زه ستا خبره ومنم که د هغه خبره ومنم. د چا خبر؟ الله وایي ومن اصدق من الله حدیثا. د چا خبره رښتینو ده؟ د چا خبره رښتینو ده؟ اواز راکوئ. د الله خبره رښتینو ده. الله اکبر وایه محترم. الله اکبر. بس نه دی. دا ګوره تاسو ته یو ریکویسټ کوم، درخواست در محترم. بس نه دی، دا بس نه دی. زه دا ټول ملګري چې کوم ناست دي، دا څومره ملګري چې ناست دي، دوی به د خبرې نه خبر تبرې د حافظ صاحب. ګوره د محترم شیخ عبدالله سلفي حفظه الله سره زما خبرې شوي، شور ته هېڅ ضرورت نشته. موږ انشاءالله تاسو هم حق پسې راغلي، موږ هم حق پسې راغلي. نه ستاسو به ځان باندې جهنم بیرزو دی، نه زموږ به ځان باندې جهنم بیرزو دی. بیا ولې د الله کتاب مخې ته کوو، بیا ولې یو رسول حدیث مخکې کوو چې بیا موږ یو بل سره دغه کوو، شور کوو. موږ شیخ صاحب محترم سره خبرې شوي، زه د شیخ صاحب محترم شاګرد یم. هغه نه ما الحمدلله ډېر څه زده کړي، خو بعضې خبرو کې زما اشکالات وو، هغوی ته ما رنګ وکړو چې شیخ صاحب تاسو په دې منبر باندې په خطبه کې وفرمایلې چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبرم د ځان نه کوي یو کارم د ځان نه کوي که د ځان یو کار وکړو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا وحي چې دا هغه هو چې دا هغه مفرد دی خو په دې باندې هر سړی پوهېږي چې ان هو الا وحي يوحى اورېږه ضمیر صاحب ګور باس نه کوس ان هو الا وحي يوحى ان هو نو یو منټ خبره باس نه کوم زه باس نه کوم زه تاسو په خبره پوهې کوم چې زمونږ د ملګري تاسو ټول په خبره باندې پوه شئ نو داسې کار وشو صحیح شو دی چې محترم شیخ صاحب نه ما سوال وکړو په ټلیفون باندې خبره د دې نه شروع شوه تاسو لږ وخت کېږئ ملګري د دې نه شروع شوه چې محترم شیخ صاحب تاسو ویلې چې نبي علیه الصلاة وسلام یو کارم د قرآن نه خلاف نه کوي نو ماته یو عاجزانه د تپوس وکړو چې شیخ صاحب قرآن کریم کې د څلور بیبیانو اجازه راغلې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ولې 9 کړي دي یا ولې 11 کړي دي آیا دا په ظاهره کې د قرآن کریم خلاف ښکاري که نه ښکاري ټک ته موبایل کټ کړو دوباره ورته کال وکړو ما ځان پوهه کولو دوباره ورته کال وکړو هغه راته ویل چېرې ستا اواز ډېر کټ کټ کېږي وټسپ ته راشه وټسپ ته چې رالم نو هغې محترم ما سره وټسپ شته چې لکه خبرې لګې تیز غوندې وکړې او بعضې کلمات یاد کړل ډایرکټ یې زما هغه خبره بل چا پسې ورته بله طرف فلاني شاګرد دی تاسو ته مونږ کافر وایو تاسو منکرین حدیث لکه زه د دې خبرو نه لا خبر هم نه وم ما د قرآن کریم د یو آیات تپوس وکړو چې آیا به مونږ باندې څوک اعتراض کوي نو د دې خبرې به مونږ څه جواب ورکوو ورې یو منټ د هغې نه بعد بیا شیخ صاحب ما ته ویلي چې اوس پر حساب راشه زما جومات خو لیدلی زما جومات دې لیده مختصر کوم زما جومات دې لیدلی دی مسجد دې لیدلی اوس پر حساب راشه زه تا سره کښېنم بیا د هغې نه بعد موږ د وخت تعین وکړو شیخ صاحب چې بلکل زه به ناست یم ما سره کلیپونه شته زه به ناست یم زما په ځای کې به وي زه به تاسو سره ناست یم نه شیخ صاحب اوس رالو کیمرې مخې ته او نه هغه موږ سره بحث ته تیار شو باقي دې ملګري ویل اطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسو وایئ چې دا آیات مکي دی دا آیات مدني دی دا خبره دې موږ ته د قرآن کریم په مکی صورت کې چې تاسو کوم ورته مکی وایو په مدني کې وایي که اطیعوا الرسول دا د الله رب العالمین خبره وي چې اطیعوا الرسول نه مراد بخاري دی ترمذي دی فلانی دی مسلم دی دا آیاتونه دې ماته په مکی صورتونو کې وښایي ولې په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نو یا د هغې اطاعت لازم نو دا آیاتونه ستاسو بنیز چې تاسو ورته کوم مدني وایي دا ستاسو بنیز باندې په مدني صورتونو کې دي آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چې دا ته دې سره باس مه کوه ته به شیخ صاحب سره باس بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې مسله دې سره چې د مولوي صاحب محترم امیر د خو د عربي ګرامر هم نه دی وړی پوهېږم نه ځکه خو د حدیثو نه اعراض کړی دی خبرې ته غوږ کېږه ګوره ښه صحیح شو ورېږه صحیح ده ښه صحیح ده تا چې اول کوم آیات پیش کړی د عیسی علیه السلام په باره کې نو ګوره هلته یعلمو صیغه د فعل مضارع الله ذکر کړې ده فعل مضارع هغې ته وایي چې هغه په حالي یا په راتلونکي زمانې باندې دال ګرځي خبرې ته غوږ کېږده ما خبر ته غوږ کېږده که نه خبر ته غوږ کېږده عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین راولیږي عیسی علیه السلام ته به ورېږه عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین راولیږي نو عیسی علیه السلام ته به رب العالمین هم دا قرآن کریم ښیي او دا خبرې ته غوږ کېږده که نه یعلمو صيغه فعل مضارع د علم يعلم تعلیم باب تفعیل له فعل مضارع پر راتلونکي زمانه باندې دال له ځکه خو تاسو د دین اسلام اختلی چې تاسو نه پوهه مونږ وای راشي زموږ سره سبقونه وای د صيغې میغې ځکه نه پوهه بشي عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین راولیږي نو عیسی علیه السلام ته الله د قران کریم هم خي او د نبی علیه السلام احادیث به ته هم خي تورات انجیل خو د مخکې نه ذکر دي خبر یا ورګه ته به د خپل کوپر نورم راښکاره کې خپل کوپر به نورم راښکاره کې ښه خپل ورګه ښه یوه خبر دا شوه ورګه بله خبر ته وکړه دویمه ګوره دویمه خبره ته وکړه دویمه خبره خو دې دویمه ورګه دویمه مړی تاسو غلي کېنئ
ورقة كم أنا مثلا بس كان يا خبر مو تبريد لك يا اكبر علي سيبا اكبر علي اكبر علي سيبا اكبر علي هذه فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه خا بسم الله الرحمن الرحیم. اول جواب موږ ذکر کو چې صلی الله علیه وسلم الله ډو سراولی التیعلمو صغره پیل مزواری نو الله تعالی به ته د نبی علیہ السلام حدیث خای خا دویمه خبر تر ذکر کړل چې په مکی صورتونو کې اتباع نشته تو به نشته مکی صورتونو کې اتباع لپاره نشته ها مکی صورتونو کې اتباع نشته تا مخونه وشي اتباع نشته ها ګوره سورته عرب ته وګوره خبر ته وکړه اگر تم خایو ګوره دا سوره ور خبر ته وکړه کنه سوره اتباع تا مخ کې سوي اتباع به کې نشته خبر ته وکړه فعاملوا خبر ته ورګه تاویل دي ګوره تاسو امر سره ورګه خبر ته وکړه کنه خایو تا مخ کې وي تا ګوره تا مخ کې وی چې په مکی صورتونو کې اتباع نشته ګوره دا سورته عرب ته یو سل یو کم شپیتا ګوره فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوا سشغدا واتبعوا سشغدا واتبعوا سشغدا هو كم باب ده تو د حدیث انکار ولې کې ها بل خبر دا ذکر کړل ها ورګه قیمت کو ورګه بل دا ذکر کړی ګورا ورګه دې مړي سی ماته امي وای امي ګورا تا ما کې سی ویلو چې کتاب سی قرآن ته ویل کېږي او بیا دې سی ویل چې دا کسان د پر هلاکت چې کتاب خپل لاسون لیکي فویل للذین یكتبون الكتاب بأيديهم استاد د پر هلاکت چې قرآن کریم لیکي ناشنا خبر دا رد په ځان باندې کو ګورا آیات کې تحریم مکوا ورګه آیات کې تحریم مکوا ګورا ورګه تاوي چې کتاب ګورا ورګه خبر ته وکړه تاوي چې کتاب سی قرآن کریم ته ویل کېږي ورګه دا ګورا دا ستاره چې جهالت ته چې ګورا دا چې علما ورې ته بیانېږي تا دا خبر وکړه چې کتاب چې قرآن کریم ته ویل کېږي او بیا د هغه کسان د پر هلاکت ته چې کتاب په خپل لاس باندې لیکي نو ستا د پر هلاکت ته چې قرآن کریم په خپل لاس باندې لیکي او ګوره دا ایتونه د یهودو باره کې راغلي چې هغوی په تورات کې چې کوم تحریف کوو نسوارو په انجیل کې چې کوم تحریف کوو بل مړي سه محترم زما یو خبره واوره د قرآن کریم باره کې الله ذکر کړی دی ورګه
د قران کریم باره کې رب العالمین ذکر کړی دي چې تاسو د قران کریم اتباع وکړئ. الله فرمایي هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. سورة انعام 155 نمبر آیات. تا ته پته یي یو اطاعت ته بل اتباع په افعالو کې کیږي. نو آیا ته د رب العالمین د افعالو اتباع کولی شي؟ تو د رب العالمین زما خبر ته غوږ کړه. تاسو خبر ته غوږ کړئ. سورة انعام کې ګوره، سورة انعام کې الله ذکر کړی دی هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. ستاسو ته تاسو کوم اتباع څه ته ویل کیږي؟ اتباع څه ته ویل کیږي؟ ورګه خبره کوم ورګه ته ګوره ورګه خبره ته وکړه کنه مولوی صاحب مولوی صاحب ته ما خبر ته وڅو غلی شي مال زما خبر ته وکړه د اتباع اطاعت مې کې څه فرق دی؟ ورګه خبره کوم وکړه ورګه د اتباع یا که تاسو غلی کینې د الله منګان تاسو ما خبر ته تاسو پرې دی د اتباع د اطاعت مې کې څه فرق دی؟ تاسو ته پوس کوم د اتباع او اطاعت مې کې څه فرق دی؟ زه د مانه فرق اطاعت په اقوالو کې اتباع په افعالو کې قران کریم الله نازل کړی دی. نو ته د الله د افعالو اتباع کولی شي؟ نه ورګه د قران کریم اتباع سره احادیث د نبی علیہ السلام منل، د قران کریم تفسیر په فهم د حدیث باندې کول، دا د قران کریم اتباع ده. کم خلک ورګه کم خلک ما خبر ته وکړه کم خلک چې د نبی علیہ السلام احادیث نه مني نو هغه په دې آیات باندې عمل نشي کولی. وجه سره خبر ته وکړه یو اتباع بل اطاعت دی. اتباع چې کوم دی په افعالو کې، اطاعت په اقوالو کې. ته د الله د افعالو اتباع کولی شي؟ نشي کولی. نو چې د افعالو د الله د افعالو اتباع نشي کولی والله وایي زما د قران کریم اتباع وکړئ. د دې مقصد دا دی چې نبی علیہ السلام ته ما حدیث درلېږلي هغه حدیث تاسو ومنئ او د نبی علیہ السلام اتباع کیږي. نو لهذا د قران کریم اتباع شوه. دوستانه چیلنج در کوم هر منکر حدیث چیلنج ورکوم چې ما را کوم استدلال وکړ دې جواب وکړي مخکې دې نه پرېږدم دا جواب به خامخا کوي. شابه بسم الله. هلو کم یو دی لوډ سپیکر پکې دی؟ ها مایک بند نه چرته. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو ګور الحمدلله زمونږ د اهل قرآن مونږ الحمدلله دا دعوه کړې ده چې مونږ د قرآن ولایو. مونږ ته مخې ته قرآن پروت دی دا اهل الحدیث دي ولیکن دی په خپله هغه کتابونه چې دی ورته حدیث وای دی کې دومره جرأت نشته چې هغه کتابونه مخې ته ایښې وي. ولې دی ته پته وه چې په هغې کتابونو کې داسې قسمه ګستاخانه داسې قسمه مواد پکې پراته دي چې د قرآن خلاف دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیاو خلاف دي، د امهات المؤمنین خلاف دي او دارنګې د صحابو رضی الله تعالی عنهم اجمعین خلاف دي. دی ځکه جرأت نشي کولی. نن الحمدلله د الله رب العالمین بندگان ما ورته چې ما ته وګورې مولي برابر نه وې زه مولا نه یم، زه عام د الله بنده یم. او دارنګې یو کس دلته زمونږ یو ملګري یو خبر وکړه زه په هغې باندې خبره کوم چې دی محترم صاحب د شیخ صاحب محترم نوم خو ماله نه راځي کیمره ور واړوه دی شیخ صاحب محترم په هغه باندې ډایرکټ د کفر فتوا ولګوله. هغه وویلې چې قرآن مونږ ته نازل شوی دی. هغه دا ویلې چې قرآن ما ته یا مونږ ته نازل شوی دی. هغه دا خبره وکړه ما ته یا مونږ ښه ته ټیک شو ټیک هغه دا ویلې چې قرآن په مونږ باندې نازل شوی دی. دا خبره وکړه هغه دا خبره وکړه شیخ صاحب چې قرآن په مونږ باندې نازل شوی. دا خبره وکړه. ګوره دوه خبرې دي مولوي صاحب دوه خبرې دي. ښه جواب کومه کېنه هغه دوه خبرې وکړي. ګوره دوه خبرې ریاض الله صاحب دوه خبرې یا قرآن مونږ ته یا قرآن په مونږ باندې دوه خبرې دي. دواړه په قرآن کې الله لیکلي خو تاسو ته پته نشته. الله فرمایي د ټول نه مخکې سورة القصص راواړوه. سورة القصص آیات نمبر 25 کې الله فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن عليك دکا خطاب ضمیر د چا لپاره دی؟ آیا صرف رسول الله لپاره دی؟ دا صرف پر رسول الله باندې فرض و دا قرآن عليك د قرآن هر یو مخاطب دی. خو تاسو ته دا نه دي ویلی شوي دا قرآن په تاسو ټولو باندې څه شی دی؟ فرض دی. فرض عليك انډیویژول انفرادي طور باندې په ځانګړي توګه باندې دلته په اکبر علي صاحب باندې په عبدالاحد باندې په یوسف باندې امیر صاحب باندې په محتاج الدین باندې په انډیویژول طور باندې په هر چا باندې څه شی دی؟ فرض دی. عليك بل ځکه الله فرمایي
بل ذكي الله فرمي فرض عليك الكتاب وصور رازم تعالى رازم الله رب العالمين البقرة كي فرمي الله رب العالمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إليك مخاطب خطاب السر بل ذكي الله فرمي فمدي البقرة كي الله فرمي فمدي بقرة كي الله فصبرك زتات خيمة صبرك فدي كي الله تعالى فرمي قل چاته ویل کیږي قل صيغه د شیشه د مولوی صاحب د جمع د قل وای ټول آمنا بالله بل ځکه الله وی قولوا ها دواړه قل وایا او بیا وی قولوا وایا دواړه کې الله وی قل بل ځکه الله فرمایي وای قل ها بل ځکه الله وی ها سورۃ ګوره تاسو ویلو چې شوربه نه کوي تاسو ته ما ویلو چې شوربه نه کوي تاسو شروع کوم الله فرمایي 136 نمبر آیت کې الله فرمایي ها قولوا وره کینا خیر کینا قولوا الله فرمایي قولوا تاسو ټول وایي جمع صيغه ده د څه صيغه ده د جمع صيغه ده قولوا ټول وایي د څه صيغه ده د جمع صيغه ده خاندې ما د خندا خبرې مولوی صاحب د جمع صيغه ده قولوا ټول وایي خاندې بنا مولوی صاحب د جمع صيغه ده الله فرمایي قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا د څه صيغه ده واحد ده جمع ده خجم نو ټول مونږ ټول ته نازل شوی دی مونږ ټول ته وما انزل راغلی دی مولوی صاحب انزل الینا راغلی دی ته په دې چا پوه کړی نه ته په دې پوهېږې نه انزل الینا راغلی دی بل ځای کې الله فرمایي قل آمنا بالله وما انزل علینا هم راغلی دی انزل علینا هم راغلی دی قرآن انزله دی که نه قرآن انزله نه دی انکار تې وکړه چې نه دی تا خو انکار کړو الله فرمایي تا انکار وکړو الله فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله الله فرمایي کستاسو چرته پدې کې شک وي کستاسو پدې خبره کې شک وي چې دا قرآن د الله کتاب نه دی کستا پدې خبره کې شک وي چې دا قرآن د الله کتاب نه دی کچا دا سپی تاسو بیا را پرېښودو زیشان صاحب دا سپی وتړئ ګورئ دا سپی وتړه زیشان صاحب دا کس وتړه بیا به مونږ باس نه دي دا سپی تاسو بیا را پرېښودو دا سپی نو الله فرمایي کم کس د قانون خلاف کار کوي هیڅ موږ ولاړ دی لپاره یو چې امن راشي په یو ځای کې او که ستاسو کومه چې د مناظرې طریقه وي په هغه طریقه باندې وچلېږي که بهتره ده او که نه هغې د خلاف دی ټیک ده خیر زما خبره مناظرې کوم آداب دي د جومات مایک ورکا ابل جو تخته ګمنش کا سر تاسو خبره د دې وخت نه دي خبره سما وره چې کوم د مسجد آداب دي کوم د مناظرې تور طریقې هغه باندې عامه مطابق زموږ ډیوټي دا په یو ځای کې امن راوستل چې امن مطلب خرابېږي نه جنګ جګړه نه چې لانجه نه جوړوي بهتره او که لانجه جوړوي د خپل سینې راغواړم چې بس بیا سرکاري کار وکړي ښه په خوشحالۍ
کوم چې مقصد کوم چې مقصد د بارناس دی چې هغه مقصد واضح شي چې جګړې کسان دې پرېږدي سازي مونږ ته څلور کسان راغلي څلور پنځه کسان دې پرېږدي نور دی وباسي ولې چې بار بار دلته مونږ عوام ګوري عوام ته مونږ څه میسج ورکوو زموږ لاس پیغون د هغې کامیاب عوام ته څه میسج د هر یو شي خپل آداب مونږ د هغه طریقې کار مطابق عوام ته مونږ څه میسج ورکوو چې عالم چې عالم شي مونږ د جای سیمو عوام ته څه سبا درس درس په طریقه پر ولې خوش اخلاقی باندې سره ټول وباسي کمنې زیرا کومه باندې د مرګ ټول وباسي په چنده نه نو خبرو تر غلیو دا څلور اساس نه وځي والا کمای کړه وره 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 چې چا بسره نازيږي هغه به تاسو ورسره کوم دا مو شه دا لکه دغه ما کوی مې ما کوی لکه کوی مې ما کوی بس جګړه ما کوي لکه کینې بس کینې کنه را لما خبر اول کوم کسان چې مناسبه والے تاسو ته مخامخ کړي او کوم کسان ها صحیح صحیح ها د مار عمر خبره ومنه اول ستاسو په جهالت باندې ما ته خندار عزیز او ستاسو په جهالت باندې ما افسوس مرضی تاسو ولې گمراه شوي تاسو وایي چې په مکی سورتونو کې اتباع نشته اطاعت نشته د سورته ورګه د سورې توها 90 نمبر آیاتو وان ربکم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري رسول وي زمان عمر خبره ومني نو د رسول عمر چې تمنې نو غاتیو رسول نه تاسو له حیا درځي تاسو له شرم درځي تاسو د الله بندگان په دې نه په قران کریم تاسو لري مطالعه کړي بل تر خبرو کړي چې بخاری ولاذ بالله منګړت ته مسلم منګړت ته نا کله واشه دا د نبی رسول الله حدیث مبارک لري زه دا په چیلنج سره ټول منکرین حدیث ته وایم چې تاسو د نبی رسول الله حدیث نه منئ تاسو په قران کریم باندې سره عمل نشئ کولای تا ته مخکې ما څو اعتراضونه پیش کړي دي چې قران کریم کې دې آیتونه شته که تو سره حدیث نه منې نو لهدا تو قران کریم نه عمل نشي کولای تا ته ما یو ذکر کو یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره دلته قول ثابت نه مراد ده ما ته واخه قول ثابت دلته مراد سره وضرب الله مثلا قريه د قرینه کما قريه مراد ده بل ما قطعتم من لينه او تركتم قائمه على وصول فباذن الله د الله اذن پکې چرته ورګه هغه چې تاسو پرې کوي د لینه کجورونه او یا تاسو پرې خو دي ولاړې نو هغه د الله په اذن باندې دي الله کله اذن کړو کله اجازه کړل چې دا کجورو پرې کړه په خپل ځبانه ولاړې پرې دی دا په کوم ځای کې ذکر شوی دی دا په حدیثو کې ذکر شوی دی او دارنګه ماته ته د سورۃ تحریم آیات پیش کو چې ګور نبی رسول بعد بیان ته خبره پټه وکړه ته وې چې قران کریم هم د حدیث نه بغیر موږ ته مفصل له زه ته چیلنجر کوم ته ته چې نرشه ته ما تر دې تفسیر ذکر کا چې دلته د نبی مراد کم پیغمبر دی او بعضی بیان سوق ته وغه د کوم خبره کړی دا هر کله چې تو حدیث د نبی رسول الله نه منې نو د قران کریم د آیات بغیر د بیان نه او بغیر تفسیر نه پاتې شو او بل داره استاد حماقت او استاد جهالت دار چې ماته ته مخکې دعوه پیش کړی دا او په دعوه کې ماته ته ډیر شقونه خودري او ماته ته ویل چې ماته د هر شق مقابل لوړه چغې دیوالی په مکیسي صورتونو کې اتباع نشته اطاعت نشته تا ته پیش کو چغې دیوالی چې قران کریم بغیر د حدیث ته مو په عمل کول شو تا ته ما بشمار آیاتونه پیش کړه چې کله ته حدیث نه منې ته په دې آیاتونو باندې عمل نشې کولای ما چې تا ته کم آیاتونه پیش کړي دي چې ګوره دا آیاتونه مجمل دي دا په خپل تفسیر کې احادیث ته محتاج دي ته ما تر دې جواب وکړه هر کله چې ترسو پورې تر دې جواب نه کړي نو لهدا ته سره مخې چې کم ده ترې نشي او اوس په زما ستې مناظر ته خبره وکړه موږ خپل ټایم کې خبره کوو موږ ټایم باندې ګوره एक منټ اکبر علي صاحب دا زموږ سکیورټي والا مولا د الله دی ول اجر ورکی زموږ او د دې اختلاف په دې خبره باندې چې موږ دا قران هم د الله کلام دی حجت دی
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا هم حجت دي دیو چې دا قرآن حجت دی او د دې څه فایده نشته دی او احادیث چې دي هغه سره حجت نه دي اختلاف زموږ سره په دې خبر دی باندې بل مولوي صاحب پتا باندې شیخ صاحب سوالو کو تا جواب انه کو مولوي صاحب تا ویل ذلك الكتاب قرآن مراد دی فويل للذين يكتبون الكتاب دلته هم کتاب ذکر شوی دی آیا د دې کتاب لیکونکو د لپاره هلاکت دی دویم ويعلمون هغه ولته فعل مضارع صيغه ده آینده زمانه کې تاسو جواب راکا واذا ثر النبي الى بعض ازواجه حديثا د دې جواب تاسو راکا کما پټه خبره کړې و دوی زما یو اشکال دی په تاسو باندې چې ګوره د رسول الله او د زما خبره ده وکیده د رسول الله او د بیبیانو ترمنځ پټه خبره وشوله زما خبره ده وکیده یک من ناز ته په کومه ته پوښښ وکیده کنه ګوره وکیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله ویل خپل بیبي سره پټه خبره وکړه آیا دا پټه خبره سوا د دې خبرې پټه خبره سوا هغه موږ ته راښکاره کړه نو ته او د دې جواب ورکړه الله به مخکې ځي چې تا د بل خبرې ضرورت دی جواب راکړه بس موږ له جواب پکار د سکیورټي باندې یو خبره کوي په سکیورټي باندې خیر د دې منبر د فرقاوریت आवाज کوي موږ قول دا وایو چې یو قران لراشي تاسو په باندې د کوپر په توګه ورغه یو مانس خبره اوري کوم ځای کې چې د کوپر په توګه کېږي یا تقدیر زیاتېږي الګا دا کافر دی ویل مړی کومول کې امن خرابېږي تاسو په لک سات کې یو چنه روچ دیږي یو سړی روچ دا کافر دی دا کافر دی په دې سره تاسو امن خراب وي قران موږ ته وایي چې چا دا کافر نه وای دا مسلمانان دي دا ټول مسلمانان سم کول تاسو وایي دا کافر دی دا کافر دی په دې سره تاسو ملک امن خراب وي په طرف ته تاسو نه حدیث پکې نشته حدیث پکې نشته قران ته خلک راغونډو خدي بسم الله الرحمن الرحيم يوزل بیا ګوره مونږه الحمدلله مونږ چرته د امن شان سي په ولاړ د ناس ولاړ د کته ناس نشته که مونږ چرته د امن د خرابولو لپاره دلته راتلې نو مونږ به هم دا مو وایي چې ګوره مونږ هم داسې چرته ګمنام خلک یو په دې علاقه کې مونږ ډېر وخت تېر کړی دا ټول زما ګاونډی نه ما پېژني خو مونږ امن خرابولو لپاره په دې نیت او اراده نیو راغلي مونږ صرف دغه څلور پنځه کسان راغلي مونږ نه امن خرابو نه دلته کې لانجې راغلي یو نه څه بلې خبرې ته راغلي یو مونږ ته پته چې دا ستاسو ګډ دی دا ستاسو مرکز دی دا ستاسو ځای دی دا هم راته پته وه چې دلته کې به تاسو سره شرپسند هم ښه ډېر دي او د سره ناست هم دي دا هم راته پته ده خو مونږ صرف په قرآن دپاره د قرآن د اواز دپاره راغلي مونږ دا وایو چې دې انسانیت دپاره الله رب العالمین فرمایي د انسانیت دپاره الله فرمایي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله رب العالمین د ټول انسانیت ته فرمایي چې که زما د طرف نه تاسو ته هدایت رالو نو هدایت څه شی دی دا کتاب دی دا هدى للمتقين الله فرمایي هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بل ذلك الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدایت کتاب صرف د الله کتاب دی دا انساني کتابونه چې تاسو فتوی په خلکو لګوئ دا منکر حدیث دی مونږ د قرآن حدیث الله قرآن ته ویلی دی مونږ د قرآن منکرین نه یو مونږ د دې روایتونو د دې انساني کتابونو باندې مونږ کفر کوو مونږ د دې منکرین یو مونږ کفر به کوو څنګه به کفر کوو ابراهیم علیه السلام وایي انا کفرنا براء منکم ومما تعبدون من دون الله ابراهیم علیه السلام دا اعلان کړی دی زم دلته دا اعلان کوم چې تاسو د دې کومو من دون الله دي دا تاسو د الله نه ما سوا د الله نه ادنا ګڼئ تاسو د دې اتباع کوئ تاسو د رسول په نامه باندې د بخاري اتباع کوئ تاسو د رسول په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ تاسو د بخاري په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ تاسو د بخاري په نامه باندې د دې امامانو د دې فاتحه خلبي د دې امامانو د دې دا څه ولې څوک بندي دا ولې د دې امامانو تاسو د دې امامانو شیخانو او دا شیخ الحدیث او دا شیخ او دا امام ترمذی امام دا ټول تاسو د رسول الله په نامه باندې دا خلک دوکه کړي دي الله فرمایي چې قول رسول قرآن دی انه لقول رسول کریم دی وایي ما د سوال جواب وکړه مولوي صاحب یو تا ته ترجمه غلطه شوې ده ته لینه ته کجوره وې لګیایي ته لینه ته کجوره وې تا ته تفسیر غلط شوی دی ته په تفسیر چا پوه کړی نه لینه کجوري ته نه وایي ته لینه کجوري ته ما ته وښایه چې په عربو کې کجورو ته لینه نه وایي ته کجورو ته لینه وایي ورک شوه استغفر الله معذرت غواړم معذرت نو
معذرت غواړم ورک شم ویل معذرت غواړم لینا کجوري ته نه وي خو بیا ماته وي دا پکې راته وښیه دا پکې راته وښیه خو مونږ الحمدلله دا شی څوک بندوي یار مونږ دا وایو قرآن کې الله فرمایي ګوره زه تا ته ته چا که ته زما نه سوالات او جوابات غواړې مولوي صاحب دا ګوره ما تا ته یو سوال په پیله ځل کې درته ښود اوسه پورې تا د هغې جواب ونه کړو ما تا ته ویلي چې د خپلو روایتونو د خپلو کتابونو نس ما ته د الله د کتاب نه ثابت کړه د خپلو کتابونو د خپلو روایتونو د خپلو چې تاسو ورته کتب سته وایئ د دې نس ما ته د الله د کتاب نه ثابت کړه چې الله رب العالمین داسې ویلي ګوره په صفا الفاظو کې الله وي واوحي الی هذا القرآن داسې یو صفا نس ما ته په قرآن کې وښیه چې الله رب العالمین ویلي وي قطعي نس چې واوحي الی هذا الکتابین دا کتابونه چې کوم تاسو دلته جومات کې چېرته چېرته کړي دي پټ کړي دي اوس یې ښکاره کویم نه چې داسې یو نس قطعي نس الله رب العالمین په قرآن کې ویلي دویم سوال هم دا کړی بل مولوي صاحب ویلي دا پکې نشته چې نشته بس شکست تسلیم شو دویم سوال هم دا کړی چې مولوي صاحب مونږ نه وایو دا خبره مونږ نه وایو تاسو یې کوئ صبر وکړه مولوي صاحب تاسو ګوره زه 2 منټه هم صبر کوم لږ ځان کې برداشت پیدا کړه خیر تاسو ګوره دا خبره کوئ په دې منبر باندې فتوی لګوئ په خلکو باندې دا منکر دی دا چل دی هغه چل دی تاسو نه مونږ صرف یو تپوس وکړو چې مولوي صاحب تاسو د خپلو تشریح او د خپلو تفسیر په مطابق چې دا صورت مکی دی دا مدني دی په مکی صورتونو کې اطیع الرسول لفظ راته وښایه مولوي صاحب نشته پکې شکست تسلیم شو بسم الله الرحمن الرحیم دا ورګه خبر ته وکړه ورګه ما تاسو خبر ته وکړه بس تاسو خبر ته وکړه دې سوایب باندې ما بشمار اعتراضونه وکړه خو الحمدلله یو جواب ونه کو یو جواب د امیر دار څخه ګوري ورګه دی یو زیاتی خبرې وکړي چې تاسو شرپسنه یو تاسو قاتلان کلا وهاشه مونږ څو کلمه توحید وایي 15 وخت مونږ کوي حدیث د نبی اسلام منی قران کریم منی ته مونږ فقہ مسلمان پوخ مسلمان وایو دا ستا ابتراء ده الحمدلله مونږ مسلمانان ته کافر نه وایو بل ته د آیت پیش کو چې فإما آیات یندکم من هدا پتا باندې یو الزامي جواب ده دلته خو الله هدن ویل دی القرآن ویل دی القرآن ویل نه ویل ورګه خبر ته وکړه ته ما ته وې ورګه بل لاره بل خبردار دیمه خبره دا وکړه چې حدیث د نبی اسلام د هدایت نه لري والعیاذ بالله تا ته قرآن کریم د آیت نه لري وان تطيعوه تهتدوا که تاسو چرته د نبی اسلام خبره ومنله تاسو به په هدایت باندې شئ نو الله فرمایي چې دا بخاری هدایت دی دا مسلم هدایت دی دا ترمذی هدایت دی دا ابو داود هدایت دی دا دارقطنی هدایت دی دا سنن دارمی هدایت دی دا مستند عبدالرزاق چې کوم دی هدایت دی دا څومره کتابونه د حدیث چې کې دا ټول هدایت دي بلې دا خبر ذکر کړه ورګه بلې دا خبر ذکر کړه چې حدیث ته وحی نه ویل شوی مرته رسول ته نجم د آیت نه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یو خبر ذکر کوم یو جواب تاسو مال راکئ د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام نوري خبرې په ژوند کې کړې دي او کنه ما ته وایا نعم یا الله سره جواب راکئ عوام تاسو ما ته وایي دا سیب د دې قران کریم نه ما سوا ورګه د دې تاسو ما د دې ورګه د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام په ژوند کې نوري خبرې کړې دي کړې دي وسراشه الله فرمای و ما ينفق عن الهوى نبی اسلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي ان هو نه مگر نه دغه نطق مگر دا وحی د نبی اسلام ته کیږي د نبی اسلام احادیث ته وحی ویل شوی نه هو زمير چات راځي هو زمير مخ کې نطق راځي نطق په کم ده کې پروت دی په ينفقو کې پروت دی ولیکن غم په تاسو باندې دار چې تاسو غلام نه ویلي او تاسو چې کم دی سی غم نه پیژنې مضارع او ماضی نه پیژنې او مصدر خلای خبره دې ته مرجع زم نه ویل کېږي نطق په ينفقو کې پروت دی هو زمير چې کم دی دا مخ کې نطق راځي او نبی اسلام د قران کریم نه ما سوا بشمار خبرې کړې دي نو هغه ټول چې کم دی وحی دا نو حدیث د نبی اسلام وحی شو لکه څنګه چې قران کریم وحی دا څوک چې سیب قران کریم ته وحی وای او د نبی اسلام حدیث ته وحی نه وای او صحیح حدیث د نبی اسلام دا غینه منکر سره د پوینه نو لهدا په دې باندې ټول مسلمانانو اجماع شي د اسلام نه وتل دی دا یواز د خبر نه دا قران
قرآن کریم دا خبر ذکر کړی دا چې څوک نبی علیہ السلام حاکم نه ګرځي او په خپل فیصله کوونی نه ګرځي نو الله فرمایي دی مؤمنان نشي کېدی. دا خبره زمونږه نه ده. په تا باندې مخکې ما بېشماره اعتراضونه کړي ورته باندې یو څو اعتراضونه نور کومه. ته دا خبره ذکر کوې چیک بي جي ډي مه استعمالوه مړه قرآن کریم راواړوه موبایل یې رقم مخلصتلی دی. ته دا دعوه کوې زه ستا نه تپوس کومه ته په قرآن کریم پوهېږې ګوره ویوم نبعث من کل امة شهیدا دلته الله مین استعمال کړی دی. بل دی که الله فرمایي ویوم نبعث فی کل امة شهیدا هلته فی استعمال کړی ده. یو دی که الله فرمایي وما اهل به لغیر الله هلته لغیر الله وروسته ذکر شوی دی. بل دی که الله فرمایي وما اهل لغیر الله به هلته لغیر الله مقدم دی. بل دی که الله فرمایي لا یقدرون علی شیء مما کسبوا بل دی که الله فرمایي لا یقدرون مما کسبوا علی شیء په یو دی که علی شیء چې کوم مخکې دی بل دی که علی شیء چې کوم نه وروسته دی. بل دی که الله فرمایي ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما بیا وروسته فرمایي چې وکان الله عزیزا حکیما. دې کې څه فرق دی؟ یو دی که الله فرمایي وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا دلته بلد ویل دی. بل دی که الله فرمایي چې هذا البلد التي بلد معرفه ذکر کړی دی. یو دی که الله فرمایي صم بکم عمي فهم لا يرجعون. سورة البقره 133 نمبر آیت دی. بیا په سورة البقره 171 کې فرمایي صم بکم عمي فهم لا يعقلون. یو دی که الله فرمایي قولوا آمنا دا قولوا جمع صيغه غوره قولوا څه صيغه او تا قول ته جمع ویلې وه نو لهذا الا لا اله الا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا دلته الله تعالی الینا ویل دی. بل دی که الله فرمایي قل آمنا بالله وما انزل علينا هلته علينا چې کوم دی استعمال کړی دی. لہذا مولوي صاحب محترمو جهالت خپل مه کوه. زه تا ته یو نصیحت کوم ټول منکر حدیث زما نصیحت دی قرآن کریم تاسو نه منئ. څوک چې د حدیثو انکار کوي د قرآن کریم نه به انکار کوي. ته چې حدیث د نبي علیه السلام نه منې ته 15 وخته مونځ څنګه کوې ته چې کوم دی حج څنګه کوې ته عمره چې کوم دی څنګه کوې ته زکات څنګه چې کوم دی ورکوې. لهذا ته نور اعمال د دین څنګه کوې. نو ګوره تا ته ما شل ځله ووایي چې ماله جواب راکړه ماله جواب راکړه خو لیکن تو عامي او دامي سړي سره چې کوم دی بحث کول جزاک الله شیخ صاحب محترم ریاض الله صاحب ډېر زیات شیخ صاحب په دې قانون او نظام باندې جزاک الله پرېږده یوسف صاحب پرېږده. ښه شیخ صاحب ګوره دلته موږ ناست یو کېدای شي ریکارډینګ به هم شروع وي زموږ طرف ته به هم ریکارډینګ وي خو رسمي طور باندې مناظره نه ده. ته سوالونه کې کوه زموږ جماعت نشته الحمدلله موږ قرآن یو. نه د جماعتونه زموږ نه جماعتونه نشته. د قرآن اواز د قرآن صدا د قرآن اواز د قرآن صدا د قرآن اواز د قرآن صدا. مونږ جماعتونه مسلکونه مذهبونه دا نه یو. مونږ نه اهل سنت والجماعت منو نه مونږ نور فرقې منو. مونږ یو فرقه نه منو صرف قرآن الحمدلله. ګوره دا خلکو تاسو په دې خبرو باندې خلک دوکه کړي دي. سم کړي دي دوکه کړي. الله رب العالمین فرمایي صبر یا الله رب العالمین فرمایي صبر کوي یوم الله فرمایي ګوره معنا زما خپل موضوع معنا بل طرف ته ځي دی دا خلکو یوم تکینه مولوي صاحب مولوي صاحب دله لګو ورګه لګ ساړه خو مولوي صاحب لګ ساړه خو مل راغله. الله رب العالمین فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. دلته کزو ته په بخاری خلاف د مسلم خلاف دارنګي د دغه خلکو خلاف خبر وکم دی کې یکدم دغه روچت شي. ولی یحبونهم كحب الله دی د دې خلکو سره داشان مینه محبت کوي څنګه چې د الله لپاره مینه محبت پک د الله په کلام باندې څو خبرو کې دی کې هغه دغه نه راځي. لیکن دی د خپل انداد لپاره د خپل مشرکانو لپاره دا چې دی په لمن نیول دا شپږ کسان چې کوم دی ورته صحای سته کتب سته اربعه او بصر نور تفاسیر قرطبي وغیرہ د دې خلکو سره د دې مصنفینو سره داسې مینه محبت کوي لکه څنګه چې د الله رب العالمین سره مینه محبت پکار ده. د الله رب العالمین په نوم باندې چرته څوک نه دی وژلی لیکن دا حدیث منکر دی دا د دې روایت منکر دی وی وژنه دا چلو دا ستاسو په د شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا تاسو ګورئ کنه نن دا ورکړی فتوی په دې باندې دا تاسو فتوی دی به موږ دا فتوی نه دی لګولي وای موږ شرپسند یو ولې نه شرپسند تاسو. الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. دلته بیا راځي ګوره
تاسو اے عوامو تاسو د خلکو دوکه کړی یی چې زمون خبره ومنئ، لیکن تاسو به بیا څه وایئ؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې چې کله تاسو ته پته ولګي چې دې خلکو تاسو ته دروغ ویلي دي، دې خلکو تاسو په بل ټریک باندې روان کړي یی، بل طرف ته روان کړي. الله فرمایي ګوره، الله رب العالمین فرمایي په سورة عنکبوت کې الله فرمایي اتل ما اوحي الیک من الکتاب، اتل ما اوحي الیک من الکتاب. دلته ماته نور کتابونه توخیا. بل ځای کې الاعراف کې الله فرمایي، الاعراف کې الله فرمایي آیات نمبر 3 کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاعراف کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. الله فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. څه شو؟ کوم دي کتابونه؟ دا کتابونه راوړه. و دې کتابونو دا من دونه دي، من دونه پیژنې مولوي صاحب؟ من دونه ادنا ته ویل کېږي. ادنا پیژنې کم د الله نه، کم د الله نه. دا من دونه دي، د من دونه څه ته ویل کېږي؟ ادنا. کم تر دي. دا ټول کم تاسو کم ترو پس رواني، تاسو من دون الله پس رواني، تاسو د الله کتاب پرېښی دی. اصل مونږ ګوره په چا باندې فتوی مولوي صاحب نه لګو، مونږ اکبر علي صاحب په چا فتوی نه لګو. والله العظیم دلته دې مولوي صاحب خبرو کو دا د الله کتاب نه دی، دلته دې مولوي صاحب فتوا ولګوله دا کافر دی، دلته دې مولوي صاحب ما باندې فتوا ولګوله. مونږ الحمدلله د فتوی اختیار صرف یو د الله رب العالمین سره دی، بل چا سره دا اختیار نشته. الله فرمایي یو د الله سره دا اختیار دی. الله رب العالمین دا ببل کلیپ پیدا ته بیا د اختیار ان شاء الله ویم که زما جر د بل کلیپ موقع راله، خو الله رب شته ټیم شته. ښه الله رب العالمین فرمایي په بل ځای کې واورئ، د نه ما صرف 2 څیزونه غوښتلي وو، 2-3 خبرې مې ورته کړې وې. د یوې خبرې نه په شا شو، ورته مې ویلي چې شیخ عبدالله سلفي صاحب سره خبرې شوي دي. شیخ عبدالله سلفي صاحب کیمرې مخې ته راوله، اوسه پورې په دوربین کې نه ښکاري شیخ عبدالله. هغه ځای کې خو چغې وخي، بړاندې وخي، اوازونه کوي چې اے خلکو دا کاپران دي او دا دي وغه دي. اوس حاضر کړه خبرو ته راوله، مونږ ته حاضر کا نشي حاضرول. یو خبر. دویم خبره ده ورته مې ویلې چې ته کومو کتابونو ته حدیث وې، ته دغه کتابونو نص د قرآن نه ثابت کا، تر اوسه پورې ثابت نه کړلو. دریم مولوي صاحب ورته بله خبره وکړه چې اطیعوا الرسول لفظ راته په قرآن کې په مکي سورتونو کې وښایه، نشي خولی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اول خو په مولوي صاحب باندې زمونږ ډېر اعتراضونه پاتې شول. د یو اعتراض جواب یې ونک، او د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو د قرآن او د حدیث سره تعلق بالکل نشته دی، ځکه د هغې جواب نه شي کولی. ما قطعتم من لینا، د اوسه پورې ونه خوري چې لینا څه شي ته وایي، تر اوسه پورې د دې الفاظ لفظ جواب ده ونه که. اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا، دا پټه خبره کم اوس ما خبره ته وکېده اکمل. دا بعضې حدیث څه شی ما نزل یا ما انزلنا چی شي، اوسه پورې تاسو مونږ ته دا خبره ونه ښوله او تر قیامته پورې نه شي ښولی، ځکه ستا د قرآن سره او د حدیث او د علم سره تعلق مام نشته دی. دویمه خبره دا ده دیو په خپل خبرو کې بار بار وایي، یا دویم مولوي صاحب دیو په خپل خبرو کې بار بار دا خبره کوي چې ګوره ایمان څه معنا؟ امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي دا د امت لوی خلکو دیو، کله هغې ته د شیعګانو نسبت کوي، کله ورته د من دون الله نسبت کوي، کله ورته د الله مقابل نسبت کوي. زمونږ دا ټول رونه ولاړ دي، په دې کې پولیس رونه هم ولاړ دي که نه؟ دا پولیس رونه دي یا نور دا حنفي المسلک به آیا امام ابو حنیفه رحمه الله د الله د هغې ذم بیان کړی ده چې من دون الله کې هغې ته اشاره ده. دویمه خبره دا ده، دویمه خبرې ته غوږ کېده، از آخرنی خبره کوم، تاسو جواب راکړه غوږ کېده. دویمه خبره دا ده مولوي صاحب په خپل خبرو کې بار بار دا خبره وکړل چې دا شرپسند خلک دي، موږ ته د شر او د فساد نسبت کوي. زموږ د اهل حدیثو منهج هم دا دی چې موږ د خپل د اصولو ماتحت د خپل حکومت او د خپل امراو سره ولاړ خلک یو. د حکومت خلاف په درنو کې څوک شامل دي، په مظاهراتو کې څوک شامل دي، او د دیو د منبر نه 24 غنټې د حکومت خلاف خبرې چا کولې. شرپسند اصل هم دا دي، د قتل خلکو د قتل او د کفر منسوبي اصل هم دیو جوړول. لهذا اهل حدیث پرامن خلک دي. دویم دیو ته مونږ ویلو تاسو قرآن د الله کلام منئ که نه منئ؟ دیو ته مونږ ویلو دا قرآن د الله کلام دی که نه دی؟
دی ویل دی یو ثبوت را نه وړو یو ثبوت را نه وړو ځکه سند خو را نه وړو کنه ځکه خبره دغه کیده یو سند یې پیش نه کړه ځکه د ثبوت دپاره طریقه دا ده یا به پتا نازل شوی لکه څنګه چې دوی ویل به ما نازل شوی دی یا به د رسول الله په زمانه کې د صحابي هم نه دی یا به د ملایکو وروسته ویلي چې دا د الله کلام دی یو طریقه د ثبوت سره نشته دی ولې د یو قرآن او د حدیث سره تعلق نه دی او د چیلنج سره وایم چیلنج سره مناظره په دې ختمو که دې حاجي صاحب یو رکوع تلاوت د دې قرآن وکړو زه مناظره په دې ختمو صحیح ده ته به یو رکوع تلاوت کې نه شي کولی ورکوله یو رکوع تلاوت مناظره ختمه ترجمه یو رکوع آیت وایي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محترم قورا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مع بعض ورقة دمارة جوابونه برسول ورقة ايه خبر ايه دا ايه ما تلك الحمد لله ايه لا لك موليس تاس ذا بس خبر بس ايه الو زما خبر اوري دي سوايب چې کوم دي الو خاموش تاس اجي تاس خاموش دي سوايب چې کوم دي نو دي د نبی له سلام احادیث ته انداد وی شرکای وی د نبی له سلام احادیث د رب العالمین صفت ته دا وحیدا کلا وحاشا ولا یعذ بالله د الله صفت مخلوق وی بل لاره ورګه اتبعوا ما انزل الیکم صایبا دا ما موصوله ده په دې کې تعمیم ده ما انزل قرآن تم شاملېږي او حدیثو تم شاملېږي بل صایبا دې آیت ته وکړه واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاسو لږ دې ته متوجه شئ ګوره الله فرمایي مونځ قایم کوي زکات ورکوي بیا وایي د رسول خبره ومنئ دلته داسې ولې نه دي ویلي چې واطیعوا الله وجه د هغې دا چې د مانځه تفصیلاتو د زکات تفصیلاتو دا په بخاري کې دي دا په مسلم کې دي دا په ابو داود کې دي زما ټول منکرین حدیث ته چیلنج دی زما ټول ملحدین ته چیلنج دی چې ګوره اقامت الصلاة او ایتاء الزکات الله ذکر کړی دی او په دې مقام کې الله اطاعت الرسول ذکر کړی دی نو دین دا خبره معلومه شوه چې مونځ او دارنګې زکات دا به تو الله په دې باندې عمل کولی شي چې کله تو احادیث منې هر کله چې تو احادیث نه منې بالمازه به ګرځې مونځ به نه کوې او ده به پروت مانځه ته به نه پاسېږې د زکات هم منکرې د حج نه هم منکرې د عمرې نه به چې کوم نه منکرې نکاح په کومه طریقه باندې تړې دا ټولې خبرې دا د نبي علیه السلام په حدیثو کې مفصلا بیان شوي دي قرآن کریم کې قواعد کلیه ذکر کېږي او حدیث د هغې تفسیر دی لکه څنګه چې قرآن کریم ما انزله دی احادیث هم دا ما انزله دی لکه څنګه چې قرآن کریم وحی ده نو قرآن کریم هم وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم د الله نید نه دی نو احادیث د نبي علیه السلام هم د الله تعالی نید چې کوم دی نه دی څوک چې د نبي علیه السلام احادیثو ته د الله تعالی نید وایي دا د رب العالمین صفت ته چې کوم دی مخلوق وایي او دته ما بېشمار آیتونه پیش کړه چې ګوره قرآن کریم و په دې به تو عمل کولی شي چې کله ته د نبي علیه السلام په حدیثو باندې عمل وکړې دا حدیث ګورې انداز نه دي دا حدیث چې کوم دی وحی ده او وحی د الله تعالی چې کوم دی صفت دی د الله نه ویرېږه توبه چې کوم دی وباسته 2 رکعاته وکړه اودس وکړه او غسل د باندې مصاب دی غسل وکړو الله ته وجړه او ویرېږه د رب العالمین نه چې دا زه کوم بکواستا چې کوم دی غږومه چې حدیثو ته انداز ویمه دا بخاري او دا مسلم چې کوم دی دا وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم چې کوم دی دا وحی ده دې جوابونه راکړه مړی خاجي شیخ صاحب محترم غوکیره شیخ صاحب سید جی دوان شیخ صاحب محترم متوجه شئ داس توجه شئ صحیح شئ جی سید جی بالکل جی سید نو خبره دې دوان لګایګا خاجي خان سیدا هغه خبرو کړه موږ جواب وکړو بیا به ان شاء الله درکو خیر دی هغه ګوره خبرو کړه موږ جواب وکړو ان شاء الله بیا به کس درکو کنه ان شاء الله زموږ د طرفه هیڅ خبر ان شاء الله زموږ د طرفه خیر احساس در باندې شیخ صاحب محترم ویلې
چې مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او دغه فرمانبرداري دغه تابعداري به موږ ټول باندې فرض ده. مونږ به چې مونځ کوو، مونږ به چې زکات ورکوو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به یې کوو. داسې ویلې شیخ صاحب محترمه، ستاسو په کتابونو کې د زکات باب تړلی شوی دی چې د اوښانو کې دومره زکات دی، په چیلو کې دومره دی، په غواګانو کې دومره دی، په کجورو کې دومره، په پلاني کې دومره. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبرې کړي دي، مونږ ته وښایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې 63 کالو کې هغه یو پیره زکات ورکړی وي. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله یو ځلې هغه زکات ورکړی وي او هغه ویلي وي چې زما په طریقه داسې زکات ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې زکات ورکوئ. حاجی جزاک الله خیر. ابو سنامه بس ریاض الله صاحب مخاطب شه. جوابونه ریاض الله صاحب جوابونه غواړي. ریاض الله صاحب غواړي. الله رب ګوره زه دته دا خبره کوم ریاض الله صاحب ته چې کته په قرآن نه پوهېږي، دلته به ته اعلان وکړي چې ما د کومو استادانو نه دا قرآن ویلی دی، دا ما غلط ویلی دی، ما نه دی زده کړی، ته ما ته وښیه، بیا به راشي ما سره به داخله والې. زه الحمدلله انلاین کلاسونه کوم، زه به تا ته بیا قرآن وښیم انشاءالله. ټیک ده، ته نه یې پوهه شوې، خو مونږ تاسو ته ګوره ته اوسه پورې خپلې هغه موضوع ته لا نه راغلی، تا ته پکې ښکاري نه چې یاره دا پکې نشته، دا پکې نشته، تا ته دا چا نه دي ښودلي. پوه شوې؟ تا ته دا چا نه دي ښودلي. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي الف لام را سورة یوسف تلک آیات الكتاب المبین. شیخ دا والا بس انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دې کې ماته ته بل یو لفظ وښیه چې الله تعالی بل یو کتاب نازل کړی. قرآن کې الله رب العالمین بار دا خبر کوي چې ما یو کتاب چې راځي واحد راځي. الله فرمایي ایتونی بکتاب من قبل هذا. نور کتابونه ډوله شته نه، ما درته وویلې. الله رب العالمین فرمایي تاسو ته ما 2-3 آیتونه تاسو د هغې اوسه پورې جواب نه دی کړی. د فتوی په باره کې مې درته ویل الله وایي زه فتوا ورکوم. یستفتونک، الله وایي زه فتوا ورکوم. قل الله یفتیکم فی الکلالة، قل الله یفتیکم. فتوا صرف د الله رب العالمین کار دی، انسان اډوله فتوا ورکولی نه شي. تاسو فتوا غواړئ، الله وایي زه فتوا ورکوم. فتوا ورکول د الله رب العالمین کار دی. زه وایم تاسو ته قرآن چا ښودلی نه دی، تاسو په قرآن باندې پوه نه. الله فرمایي وان منهم لفریقا، د دې په باره کې الله فرمایي، د چا په باره کې؟ د دې خلکو په باره کې لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. دا دوی چې دا خولې مخکې رستو کوي دا کتاب قاله دا الله دې په باره کې الله فرمایي یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. د دې لپاره چې دا عوام غریبانان، شیخ ریاض الله صاحب، چې دا عوام غریبانان په دوکه کې لتحسبوه من الکتاب، چې دا غریبانان عوام دوکه شي چې یاره واقعي دا د الله خبره ده، د الله د کتاب خبره ده. لیکن الله اعلان واورئ، د الله اعلان. ای عوامو د قرآن نه د الله اعلان واورئ. الله فرمایي دی وایي که نه ویقولون هو من عند الله، او الله وایي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دی په الله باندې دروغ وایي، دا دروغجن دي. دی خو وایي په بخاري کې روایت دی چې ابراهیم علیه السلام په 3 موقعو باندې دروغ ویلی دی. دی دا خبره کوي لګیا دی، لیکن الله وایي دا دروغجن دي، دا دروغجن دی. الله وایي ابراهیم علیه السلام په باره کې الله فرمایي انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم علیه السلام په باره کې الله رب العالمین ګواهي کړې ده. لیکن د بخاري وایي، د بخاري زمونږ وایو چې دا قول رسول نه دی. دا تاسو بخاري پسې دا بخاریان دي څوک؟ دا خو د ایران او د دې د مجوسو د دې خلکو د دې پیداوار دی. د دې خلکو پسې تاسو رواني، دا ټول امت تاسو په دې خلکو پسې کړی دی، ټول امت دې پسې کړی دی. دی تاسو په دې روایتونو کې دا راځي، تاسو په دې روایتونو کې دا ویلي دي چې یاره دا قرآن نیم کړی دی، دا صورتونه په قرآن کې نشته، دا په قرآن کې نشته. مونږ تاسو سره په دې خبرو باندې ډوله خبرې فی الحال کوو نه، کنې مونږ سره دومره دلایل الحمدلله پراته دي، دومره دلایل چې تاسو به پشمار باندې ستړي شئ. خو تاسو اول نص ثابت کړئ چې آیا دا شپږ کتابونه د الله د طرف نه نازل کرده حجت د رسول الله اقوال دي که نه دي؟ مولوی صاحب سره تا ته حیرانېږي، تاسو یو آیات تپوس کوم انشاءالله، ته په قرآن پوهېږې، خو اول د جوابونه کومه. انزال لفظ د حدیث دپاره مې استعمال شوی دی. سورة البقره 4 نمبر آیت ته نه ویلې والذین یؤمنون بما انزل الیک. بما انزل ما موصول له قرآن ته هم شاملېږي، حدیثو ته هم شاملېږي.
لکه څنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی ما انزله دی نو حدیث هم دا ما انزله دی. د دې د وجې نه دې مقام کې الله څه ووی بما انزل الیک، لفظ د ما ذکر شو قرآن ذکر نه شو. دلیل دی په دې خبره باندې چې حدیث هم د برې نه راغلی دي لکه څرنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی. بل مولي صاحب ناشنا خبره دا ده وی ورېږه خبر ته غوږ کېږده د رب العالمین د طرف نه راغلی الله بره نه دی، الله بره نه دی، الله بره نه دی. ورېږه مړی خبره بله ناشنا خبره دا ده مولي صاحب وایي یستبتونک صیغه واحد ده یستبتونه صیغه واحد ده وایي صیغه متکلم وایي الله وایي چې زه فتوا ورکوم یستبتونک دوی طلب د فتوی کوي دوی طلب د فتوی کوي. او بل مولي صاحب ته د قرآن کریم پوهېږم دا د سورة نور یو آیات دی تراشه او دا آیات چې کوم دی تر دې معنی مونږ ته وکړه وینزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. د دې آیت معنی ته ذکر کړه ته نور تا مو نظر غټلې ده د 43 نمبر آیات د سورة النور 43 نمبر آیات د سورة النور تر دې صحیح معنی وکړه. ته ماته چې په قرآن کریم نه پوهېږې قرآن کریم سره ته پوهېږې نه نادرم صحیح نشي ویلی د الله باندې صیغه د متکلم نه پېژنې او صیغه د غایب نه پېژنې او صیغه د مخاطب چې کوم نه پېژنې هسې من لالا مې مخې ته ناستې پوه چې ته مولا راوله پوه شوې لالا لمز الله لمز الله لا پوه شوې که نه شپه زیات معنی وکړه زما ټایم شته جي زما ټایم شته جي ټولو مسلمانان ولاړ دي او زموږ د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې دا قرآن د الله کلام دی او حق دی او حجت دی او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هغه حق دي د ده نه علاوه بل هېڅ حق نه دی. د الله کلام خو چې دلته قرآن دی او د رسول الله خبرې هغه په احادیثو کې دي او دا خبره الله کړې ده وما آتاکم الرسول فخذوه څه چې د رسول درکوي هغه والئ او د څه نه چې منع کوي هغه نه منع شي. موږ د رسول سره کړي دي په خپل ژوند کې موږ له د نکاح مسله را کړې ده د حج را کړی دی د منځ را کړی دی او کبیل فرض دیو خبره ته وکړي دیو خو چې هر څه قرآن کې دي که نه دیو چې کوم نکاحونه تړلي دي دا موږ ته په قرآن کې وښیي په کومه طریقه دي تړلي دي. یو بل ته دا خبره وکړله چې یاره په بخاري کې دروغ دي دا وکړي ده زما نمبر دی. بل ته دا خبره وکړله چې په بخاري کې دروغ دي. زما د ده نه یو سوال دی چې ګوره الله سبحانه وتعالی سوره انبیا کې فرمایي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام راغی فجعلهم جدادا دا ټول بوتان مات کړل بیا چې راغی نو خلکو ته تپوس وکړو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم تا دا ټول بوتان مات کړل. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته قال بل فعله کبیرهم دا د دوی مشر کړی دی. چا کړی دی مشر کار ابراهیم علیه السلام په خپله کړی او نسبت یې د دې بوتانو مشر ته وکړو. آیا دا دروغ قرآن ویلی دي؟ تاسو قرآن ته دروغ نسبت کولی شئ؟ مات کړ ټول بوتان ابراهیم علیه الصلاة والسلام او ابراهیم علیه السلام د ماتوالي نسبت بوتانو ته وکړو. نو تاسو څه وایئ چې قرآن دروغ ویلی دي؟ تاسو چې د دې نه کم جواب کوئ هغه جواب موږ د بخاري نه کوو. نو څنګه چې ستا دا خبره په بخاري دروغ ده دقه رنګې خبره دې په احادیثو باندې دروغ ده. بله خبره واوره مولي صاحب دویمه خبره واورئ دیو دا قانون چې کوي زمونږ د سیکورټي ملګري ولاړ دي دیو دا قانون چې کوي د دیو څه مطلب دی؟ قانون مقصد دا دی چې زمونږ په ذهن کې چې کوم څه دي هغه به چلو چېرې دا وردی والا دی دا پلانې دی دا کافر دی دا زمونږ په ذهن کې دیو دې ته قانون وایي. دیو قانون قرآن او حدیث ته نه وایي ځکه ګوره دیو وځي د قرآن خبره کوي که احادیث چې نه وي ته به هر چا ته بیا کافر وې بیا به هر هغه سړي ته چې ستا د ذهن خلاف وي هغې ته به کافر وې او دقه د دیو د قانون نه مراد ده. دویمه خبره موږ زما اخیرانۍ خبره کوم چیلنج دی الله رب العالمین موږ تاسو مخکې ویله وما ترکتم من لینة د لینه څه معنا ده اوسه پورې تاسو ونه کړله او دا مجلس به ختم شي او دوباره به بیا کېده چې تاسو راشي او مړه به هم شئ د دې جواب تاسو نشئ کولی. دویم اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا پټه کومه خبره وه دوی اوسه پورې وکړله ونه کړله. دویم دیو جنازې کړي دي دا جنازه چې دیو کوله په قرآن کې شته نشته دی چې نشته دی د قرآن خلاف کار یې کړی دی او د قرآن خلاف ته خو دیو کفر وایي اوس کافران دي که مسلمانان دي؟ اوس کافران دي. دویم دا ټول مسلمانان ولاړ دي دی مولي صاحب ویلي دا قرآن په ما نازل شوی دی آیا دا د ختم نبوت خلاف دی که نه دی؟ الله ما په رسول نازل کړی دی او دا مولي صاحب بل
چیلنج باندې مې ورته ویل قرآن د الله کلام ثابت که اوسه پورې ثابت نه کو اخرنی چیلنج مې ولا څه ورکړی اخرنی چیلنج یو رکو تلاوت وکړه دا یې ونه کړه تلاوت نشي کولی او دلته راځي امام بخاري داسې دی او امام ترمذي داسې دی دا د یو د ذهن خلاف ده دا د قرآن او د حدیث اصل منکرین دویم اخرنی خبره کوم اخرنی خبره مونږ دیو ته ویل چې حدیث نه مني بیا به د قرآن نه انکار کوي څونه سنتونه ورته مونږ وښول ګوره ته خو د مونځ کیفیت نه منې که نه چې نه منې دته خو قرآن کې اشاره شوې ده واقیمو الصلات بله تاسو بله ناشنا خبره کوم دا خلک مونځ نه کوي ښه دا خلک مونځ نه کوي ولې دیو وایي د صلات نه نظام مراد دی د صلات نه مونځ نه دی مراد نو لهذا دا زمونږ سوالات په دیو باندې پاتې شول او الى یوم القیامه او بله خبره درته کوم اخرنۍ خبره دا زمونږ وروڼه ولاړ دي مباحله کو مباحله وقت کې دی یو منټ سر جي مولوي صاحب یو منټ خبره کو زه به خیرې کوم دیو به امین وایي صحیح ده مولوي صاحب زه به خیرې کوم ګوره دا دو فریقین دي یو فریق دیو دی بل فریق مونږ یو یو فریق دیو دی بل فریق مونږ یو زوګ به نه کوئ څوک چې زوګ کوي دا زموږ ملګری نه دی جماعت ادب به کوو د جماعت احترام یې د جماعت ادب زمونږ کار دی کښېنئ وروسته کښېنئ ښه دا خبره کښېنئ زموږ ملګري ټول کښېنئ اختلاف نه جوړو دا مسله په یو ښایسته طریقې سره ختمو ورکوم د جماعت ادب احترام ها کېنه بس کېنه اوس کېنه اے مولوي صاحب تا ته د موهب يا شيخ سيدرا ولا مناظره شیخ صاحب تا ته اختیار چا درکړی د مناظرې د ختمولو تا ته اختیار چا د مباهرې درکړی دی تا ته اختیار چا درکړی دی اسی ټوپونه وې ځان دې چرګ جوړ کړی دی چرګ په شان ټوپونه وې لګیای تا ته اختیار چا درکړی سوال ده بس ترى السلام علیکم بس دا ملګری بس السلام علیکم بس امیر صاحب السلام علیکم ورحمت الله بس ورا مانځه ټایم دی مونږه چې راغلي ورا د ځان د پوی کېدو لپاره راغلي دا د کرکټ ګراوند هم نه دی او دا د پی ټی آی یا د بلې جماعت جلسه هم نه ده اوس داسې کوو د بعضې ملګرو د بعضې ستاسو د طرفه د بعضې مشرانو په رایه باندې چې د دې شي مزه ونه شو انشاءالله که لایحه عمل مخکې ته کوئ تاسو بل تاریخ وټاکئ انشاءالله ځکه دا ماحول صحیح نه دی دوه درې ملګري به ستاسو وي دوه درې ملګري به د دوی وي دوه درې ملګري به ستاسو وي دوه درې به د دوی انشاءالله دا ماحول چې دی کې خبره دی کې سړی حق ته نشي رسېدی څنګه کوم یو دی خبره وره تاسو ټول خبره یار تاسو لږ خبره وره ټوله یاره داسې ده زما خبره ټول خبره وره داسې ده کم چې آینده تاریخ مقرر کیږي که نه ټول تاسو مولانا مفتیان صاحبان یا تاسو دواړو فریقین ته وایم چې آینده کم تاریخ مقرریږي هغې باقاعده چې ستاسو د کم ځای نه اجازتنامه وي خپله اجازتنامه به راغلی د هغې په مطابق د کم ستاسو اصول وي د هغې اصولو مطابق به تاسو خپله بیا مناظره کوئ اجازت دی موبایل به بند دی داواله مې کوله بس کار بند نه دی نکو موږ مباحله ته تیار دي مباحله ونه کړله لهذا په دې باندې خبره ختمه شوله زموږ اوس هم مباحلې ته تیار بل راغلي د ټول منتظمینو او د پولیسو موږ شکریا ادا کوو چې راله د مجلس کنټرول یې وکړو الله رب العالمین د دوی اجر ورکړي او الله رب العالمین دا امت په صحیح لاره باندې روان کړي او دا امت د الله رب العالمین د کفر او د عناد او د حسد د لارې د الله سبحانه وتعالی د امت بچ کړي او الله رب العالمین د دې فتنې نه د امت محفوظ شي
بل خبر دا ان شاء الله دا اهل حدیث موږ به همیشه د فتنې د سرکوبۍ دپاره ولاړ یو په هر ډګر خبره وکړي او خبره ولې څه به څو خبره وکړي چې لاړه ولې څه به څو خبره هغه تاسو وګورئ